قدرمنو اوریدونکو لیدونکو ستړي مشئ سهار مو په خیر. دا د وایس اف امریکا د ریډیو او ټي وي سارنې خپرونې دي. د بي بي شیرینې خپرونه پیل شوې ده. د خپرونه کې تاسو ته هرکلی وایو. زه یم ستاسو قربانه نګین شاه. دا خپرونه چې دا نو د دې یو موضوع یې هر وخت چې موږ هم کله هم د خپرونه تاسو پر راوړو بي بي شیرینه د یو موضوع سره یې راوړو او دغه موضوع په اړه باندې موږ خبرې کوو او زموږ لیدونکي په فیسبوک باندې دغه موضوع په اړه باندې زموږ سره خپل نظرونه شریکوي. نو موضوع سره دا خو بس لکه د همیش په شان ناهید خور براته وایي. بالکل نګین ډېر مهم موضوع ده نن چې موږ د کوم خپل ملګرو لرو. همیشه موږ داسې موضوعات لرو چې موږ د ملګرو د پښتنو د ورونو خویندو د کورنو د کورنو د جوړون سره تړلي موضوعات. نن هم دا داسې یو موضوع ده چې موږ همیشه چې بیا په خاصه توګه د زنانو ذکر موږ زیات کوو چې دا د بي بي شیرینو پروګرام دی. موږ غواړو چې بي بي شیرینې دي په هر ډول د خپل کور نارینه‌و سره څنګ په څنګ ودرېږي او څنګه چې په ټوله نړۍ کې کوم وتلي کامونه دي ترقي یافته کامونه دي هغې سره زنانه هم څنګ په څنګ کارونه کوي. نو ځکه هغې کامیاب هم دي تعلیمونه هم کوي ځکه هغې مخکې تللي هم دي. نو اوس هغه مثال دی موږ غواړو چې زموږ هم د پښتانه چې هغې هم سیال شي. نو دا به کله سیال کېږي هله چې کله هغې د زنانو تعلیمونو تر څنګ خپلې زنانه ځان سره ملګري وساتي د ژوند په هر میدان کې. نو که موږ دلته بیا خبره کوو د زنانو د کور د حوالې سره چې خلک وایي دا د ژوند یو د ګاډي دو پهیې دي. نو په کور کې چې دو پهیې د ژوند ګاډی د کور ګاډی روانول دپاره د خرچې په ښه ډول سرته رسول دپاره بزنس استحکام د پیسې اقتصاد دا څومره مهم دی. دې کې ښځې څومره مهم کردار لوبولی شي خو که هغې سره چېرې د هغې د کور نارینه ملګري شي. نو زنانه څنګه واړه کاروبارونه کولی شي. نن سبا واړه څه چې بلکې غټ کاروبارونه مو زنانه کوي. د ژوند په هر میدان کې داسې یو فیلډ به نه وي داسې میدان به نه کې به زنانه نه وي. خو په کارونو کې موږ اوس وایو چې زموږ د پښتانه روپیږي تعلیمونه کې لګیا دي. نو موږ وایو چې هغې د خپلې زنانه حوصله افزایي وکړي چې هغې خپل د کارونه مخکې بوځي چې هغې نه صرف په خپله مستحکم کله چې یو ښځه په اقتصادي طور باندې مضبوطه وي نو هغه بیا همیشه ډېر ښې فیصلې هم کوي او یو کور ډېر په ښه ډول مخکې بوځي ډېر هغه د کور بجټ هم ډېر طریقې سره مخکې بوځي. نو موږ وایو چې زنانه څنګه کاروبارونه کولی شي او څونه زنانه کاروبارونه کوي. اوس خو ماشاءالله پښتنو زنانو کې ډېر داسې بزنس په حوالې سره تجارت په حوالې سره زنانه ډېر میدان ته راوتي هم دي. خو د بده مرغه د کرونا وایرس له امله داسې کوم چې کاروبارونه زنانو شروع کړي دي نو هغه ډېر اغېزمن شوي دي. موږ وایو چې د زنانو که د کارونو په حوالې سره موږ خبره وکړو نو د پښتنو زنانه په کالونونه جوړي په افغانستان کې سپیشلي چې څونه کالونونو کاروبارونه دي په دې کې ډېر زیات زنانه لګي مرسته کوي د خپلو سړو سره مغه شان په کار کې ورسره ولاړې وي. نو دا هم دغه یو کار د دې تر څنګ نن سبا چې نو په هر مالک کې یو بیوټي پارلر دی. بیوټي پارلر د سینګار ځای دی چې زنانو د ډول سینګار دپاره راځي د ویښتو دپاره د وروځو دپاره د میک اپ دپاره. نو هغه هم زنانه دننه په خپل کورونو کې یا په ښاریو کې چې کوڅې وي کې دننه ځان یو دکان کولو کې کور کې دننه او زنانه ولا راځي نو ملګري وي او یو د ژوند ګاډی مخکې بوځي او څه ګټه کور ته وروړي. د دې تر څنګ د کپړو دوکانونه دي واړه کاروبارونه زموږ خو ښځې بیا سپیشلي نن نګین چې موږ پروګرام کوو نو ما ته خپلې هغه ټولې بي بي شیرینې رایادې شي چې کله موږ په دې موضوع پروګرام کوو زموږ دونه بي بي شیرینې ټلیفونونه کوي او راځي څوک کپړې ګنډي څوک بوټي کوي څوک چې نو پیوي کوي څوک چې نو هغه چجونه پوزي او ببوزي جوړوي. نو داسې ډېر د لاس کارونه دي چې هغه خواهي غریبانانې په کورونو کې دننه لګي په ډېر معمولي هغې باندې کوي که نه. خو لکه بهر ملکونو کې هغه دلته بیا ډېر زیات ګران وي که دغه د لاس جوړ شوي کپړې وي که پړونې وي که څادرونه وي که لوپټې وي پای باندې چې دا د ګوتو کار شي دا ډېر زیات ګران وي. دلته خو بیا په دغه د حساب سره چې بیا ګورې نو هغې ته خو پکې هېڅ هم بیا نه ملاوېږي دلته دونه لکه هغه ګران خرڅېږي. نو که دا چې زموږ زنانه په دې پوهېدې چې دا کاروبارونه به هغې څنګه او بل بیا په خاص توګه سړي ورسره ملګري شي. ناګین دا ډېره زیاته مهمه خبره چې کله کوم ځای کې سړي خپلو زنانو سره ملګري وي نو هغه کورنۍ مضبوطه وي ښه وي اقتصادي طور باندې هغه ډېره مخکې روانې. نو موږ غواړو چې د کورنۍ بزنسونو باندې څنګه واړه بزنسونه باندې ښځې مخکې تللی شي. ناهید ډېر په تفصیل سره تاسو وړاندې کړله چې نن دا زموږ موضوع ده چې هغه زنانه چې د وړوکي کاروبارونه د کور نه کوي یا د کور نه بهر خو چې په خپله باندې یو کاروبار چلوي د هغې کاروبار مالي کوي په هغې کې ګول ټوپۍ هم راځي په هغې کې د ګنډل هم راځي د جامې جوړولو او پکې د یو ډېر مهم دغه چې
اشکرای چې دي اشکرونه چې دي شکورونه دا هم جوړي او ډیر شي داسې واړه کاروبارونه دي د میک اپ ته شو یا د بیوټي پارلر چورته دا هم شته نو دې ته موږ وګورو چې لکه د پاکستان آبادی ته وګورو که د افغانستان کې د زنانو آبادی ته وګورو دومره ډیر لکه نیم په نیمه وایي چې آبادی چې دا نو هغه د زنانو ده نو چې نیم په نیمه پکې زنانه دي کې پاغي په دې نیم زنان نیم په آبادی زنانه چې دي په دې کې مثال پتو وکا اتسلويخ فیصد د زنانو آبادی د کبدي اتسلويخ کې کشل فیصد هم د خپل کاروبارونه لري واړه کاروبارونه لري نو څومره بعد د هیواد په اقتصاد باندې د ملک په اقتصاد باندې ښه اثر پریوزي خو ورسره د هغه د خپل کورنۍ د پاره څومره زیاته د مرستې خبرې چې نه یوازې هغه زنانه په خپل باندې مضبوطه وي په اختیار وي او اعتماد یې پکې او مجبور نه چاته محتاج نه چاته خپل لاس ګټي سره خپل لاس ګټه خو نه یوازې د خپل ځان لپاره د خپل ماشومانو یا خويندرونو یا د خپل خاوند سره د مور پلار سره مرسته وي نو هغه د پرې معاشره باندې په ټولنیزو باندې په ټولنۍ باندې یا په خپل کور باندې بوج نه خو دا چې د نور سره مرسته کوي نو د ډېر مثالونه دي دا خبر به نګین دا خو لکه غډیر اډوانس شکل چې موږ اوس وی چې بیوټي پارلر او کپړو دکانونه او دا خو لکه ډیر وخت نه لکه په خوا داسې زنانه به کورونه کې لکه هم د خپل کور نارینو سره ډیر مرستې کړې دي خو زم په غټه پیمانه کوته مکمل ورکې نو په مخکې لاس کې په کور کې بچرګانی ساتلې دا غي اگې به خرڅولې انډي به خرڅولې د دې ترڅنګ چې نو میخي واغانې به ساتل د غي په به خرڅول ماستر به خرڅول کوچ او غوړي به خرڅول او بیا هغه کې باغی غټ خادیانی کولی پته ده ای به خپل جنکو سړو به تش خرچي کولی عام د جون کاروبار یا د ډیلی چې کم جون بوغه به سړو مکه بوتلو خو خزانانو به دا شي لکه په دې لګو پیسو کې لکه چرګانی ساتل دي میخي واغانې ساتل نو غي باغه ای کې پیسې جمع کولی او لونو لبه پکې جهیز ور داج برابر ولو کالی کې پتری به ځان له کول دا مې والے جوړي کې دا مې چې دی اختر لا ټوله هغه په خپل او کوي چې جنکو به ځان له په کولو کې دا کول نو مطلب دا خو باغی کې د اقتصاد د بزنس یو د غشته ورکی یو ګډ ورکی خو لکه دا کایله مکور کړی نو غي بیا په لیو پیمانه هم په خډیر خډول دغه کاروبارونه بزنس نه وړاندې بوزي چې د جن خدان کې جنانه مخ کې زینو پدې کې هم بدل خ طریقې سره مخ کې تللی شي بالکل او بل دا چې لکه دا خو کله کور نارینه خو کار کوي لازمي خبره دا غو کارونه کوي خو چې زنانه وسره هم د کور ادا کار کوي یا داسې واړه کاروبارونه لري نو هغه پیسو کې لکه بیا لري چې لکه د بچت موقع هم ملاوي شي هغه پیسې لکه خلک یو سیټ تکي یو طرف ته کې د بچتو کې بیا چې کله داسې خدای مکه داسې په خراشي داسې یو سم د سیده پیسو ضرورت شي یا هغه پیسې چې جمع شي کالی پتري په واغستې شي د لونو ودونه پیو شي یا په کورونه واغستې شي او که خدای مکه داسې غټه ناروغي راشي نو هغه کې استعمالي دي شي لکه دې زیات د دې لکه خاړه فونه دي چې یو زنانه چې د وړو کې کاروبار د کور کوي یا کور نه بهر کولې شي لکه بوتیک شو یا بیوټي پارلر شو داسې زنانه شته چې په کور کې بیوټي پارلر چري داسې هم زنانه شته چې صرف نکریزي لګای او د په کور کې ځان د نکریزو وړو کې شانتي لکه یو زیاده نکریز د پاره کړی او یا په بس چې کوم لکه نو راضي او نکریزي داسې ډیر جنا کوي زه پیژنم چې هغه چې د نسب ته نکریزو لګولو کار کوي او خلکو ته پته چې دا جنې یا د ماشوم نکریزه لګي خلک ورکړي زنانه چې دین هغه کورون ته پورته ورزي او هغه نکریزه لګي او خپل کله ډیره ګټه نه لګ ډیره ګټه کوي خو جنکه خټولې ها بالکل ماشومان جنکه خټولم د کور مالک چې چاته نکریزي ورزي نو د اختر په شپه باندې خړای شو کور مالک کې چې خادي وي نو هم په باندې سم راشي او لکه ورزي ولا وخت پیدا کوي لکه بیوټي پارلر نه ویناس نه سمجھنے کې تعلیم مفتم دی او په دې ډیر هنرمند دي ځاوم د جنکو په پنو جنکو په لاس کې ډیر هنر دی یو خدای پاک ولا یو تو همیشه چې پښتاني ډیر هنرمند دي تکړه او ډیر په هر یو کور کې ملاله شته خو کاغی ته موقع ورکړي شي نو هغه ډیر خپل صلاحیتونه په ډیر ښه ډول کار کول شي نو دا بالکل ماته دا یاد او لکه مرسته سره شي مقاله ورکړي شي همت ولا ورکړي شي نه هیڅ څه وته وای چې او تو کولای شي او په دې کې خو ثبت نشتی سعار پکې نشتی س خرابي پکې نشته دی کنه نو پیغامونه ته بلار شو ډیر پیغامونه د دې موضوع سره تړلي را روان دي ګورم نو نه هیڅ څه پیغام نه وایا نو زه به وګورم چې ما تاسو کې پیغامونه ښکاره شي دا جمیل امجد د پیغام را لګلې دی نو ما مخکې ویل چې جمیل امجد چې دا په نوم باندې آی ډي دا بخنه غواړم دا وایي چې زه جهانگیر خان یم
خو آی ټي تجربه نوم باندې دا بس نه پوهېږم دا نوم دې بدل کړئ بیا خیر دی د کور مې په اړه چې نه ناهید سهار بیبي نګین شاه تاسو سلامونه کوم موضوع به دا ویم چې په قبایلو کې خو تر اوسه زنانه کارونه کوي څوک کپړې ګنډي څوک ګلکاري کوي څوک خپلو سړو سره په پټو کې هم وایي کار کوي زما سلام په کلي کې وړکي ناصر خان او زما وړکي زوی امجد خان ته ورسوئ نو وعلیکم سلام قادر اورګزی وایي چې سلامونه ناهید سهار خور او ستاسو سره چې ناستې خور ته هم سلامونه نو زما نوم زمونږ نګین شاه سکرین باندې ورکړئ که نه چې دوی ولولي زما نوم نګین شاه دی خو خیر بیا هم ډېره مننه چې تاسو زیاده خو کړم که نه نو وایي تاسو ته ډېره لویه سوري وایي نګین دا څه دی چې کیدای شي بعض اوقات خلکو نه نوم هسې لکه موږ کله خپلو کې ملګري ناست یو بل سره خبرې کوو که نه لکه زموږ قربانه دو لکه سهار په خیر خپرونه کې یو ځل زه نصیر کاکړ سره یو بل ته ناستو خبرې وکړلې نصیر کاکړ ما ته نوم هغه شوی داسې لاس نه ونوم دې نه نه ما ته ناهید سهار که نه په لاکډاون کې ناستې وسې زمونه نومونه هېر شوي دي څه نومونه دي خو دوی وایي چې لکه خیر دی وایي ناهید کور خو زموږ سره د ډېر لکه ډېره زړه ټوکړه ده ناهید خو زه وایي داسې لکه وخت نه پېژنم لکه تاسو ډېر وخت نه پېژني چې پاکستان کې وایي تنها ناست وم یا ناست وم خو هوا کې د ډیوه به زما فرند و نن زما قطر کې 4 years او 8 months لکه انګلیش کې لیکلي چې 4 کاله اته میاشتې په قطر کې ها 4 کاله اته میاشتې او 14 ورځې مې په قطر کې وشوې داسې ډېر مسافري ده چې لکه ورځې شپې شماري خدای پاک دې ته مسافري اسانه او زه دا وایي پاکستان ته نه یم ښه 4 کاله اته میاشتې او 14 ورځې مې شوې چې پاکستان ته نه یم تللی خو زه ډېر خوشحاله یم چې نن ما ستاسو ښه په اخره کې د زما نوم یاد شوی دی چې ناهید سهار او نګین شاه چې نن ما ستاسو مخونه ولیدل زه نن ډېر خوشحاله یم مطلب دا دی چې لکه دوی به د ډیوه اورېدله په پاکستان کې چې به خو اوس 4 کال نه زیات لکه تقریبا 15 کاله یې کېږي چې په قطر کې دی بیا پاکستان ته نه دی تللی نو قادر اورګزی ډېره مننه چې تاسو دا پیغام راولېږو دغه په دې وخت باندې دا خپرونه موږ دغه شانې ښه نیغ تاسو ته وړاندې کوو نو هره ورځ تاسو دا خپرونه چې کله اوسګاره یو کار هم نه نو کتې شئ نو ناهید نور پیغامونه وړاندې کوه نو ما سره خو چې کوم پیغامونه دي نو زیاتره سلامونه دي او رښتیا د راپورټ چې وخت شوی دی خوږې او په سر بالکل دا به خیر ریپورټ به وړاندې کوم بیا به زه وګورم دا ځکه چې ما سره موبایل کې دا میسجونه راټکسي نو دا ترې پر به زه پکې راپیدام کوم او راټینګ مې کنه تاسو ریپورټ پړې ورته ورواچوي لکه موږ هم وړو کې بزنس په شروع کو پړې به جوړو د کمنټونو ته به وراچو نو سادیه قاسم شاه چې زمونږ ډېره تکړه خبریاله ده او هغې چې دی نو ظاهر خبر ده هغه خبرونه تیارې راپورټونه تیارې هغې په خپل چاپېریال باندې ښه جوور نظریې او هغې چې کوم خپل چاپېریال کې کتلي دي چې کم دا زنانه دا وړه بزنسونه یا وړه کاروبارونه کوي سمال بزنسز کې نو هغه څومره دي لکه پوره شمېره ورته معلومه ده ورسره ده چې اوس د کورونا وایرس د وجې نه همدا واړه بزنسونه یا واړه کاروبارونه چې کوم زنانه د کوره کوي یا د کوره بهر کوي نو هغه څومره اغېزمن شوي دي سادیه قاسم شاه راته وایي په خیبر پښتونخوا کې د ترهګرۍ له امله دلته د خلکو کاروبارونو ته په تیرو 20 کالو کې ډېر زیات زیان رسېدلی دی خو تیرو 3 میاشتو کې هم د کرونا وبا د لاسه د خلکو کاروبارونو ته ډېر زیات زیان رسېدلی دی په پیښور کې د ښځو کاروباریانو یا د ښځو سوداګرانو یو چیمبر یا غونډې تر مخه صرف په پیښور کې دوی سره 40 رجسټرډ داسې بیوټي پارلرز دي یا د سنگار کاروبارونه دي چې ښځې مالکانې دي هم داسې 40 د اخري پخلي یا د کچن سره تړلي کاروبارونه دي چې ښځې چلوي او 15 داسې رجسټرډ ریسټورانټس دي یا د خوراک ځایونه دي چې ښځې مالکانې دي او د پیښور کاروباري ښځو د چیمبر تر مخه د ټولو کاروبارونو ته د کرونا وبا د لاسه ډېر زیات مالی زیان رسېدلی دی او حکومت نه د مالی مرستو یا د خصوصي پیکیج غوښتنه کړې ده په خیبر پښتونخوا کې د ښځو کاروبارونه که په کورونو کې دي او که په مارکیټونو کې دواړه خو د کرونا وبا د لاسه اغېزمن شوي دي خو د کورونو کې دننه چې کوم کاروبارونه دي چې لکه بیوټي پارلرز یا د سنگار کاروبارونه د بوتیک یا د تیارو کپړو یا د کخیدي د کپړو کاروبارونه یا کخیدي دي دا ټول کاروبارونه داسې دي چې د کرونا وبا د لاسه ځکه اغېزمن شوي دي چې یو خو کاروبار را کم شوی دی ګاهک را کم شوی دی
او دویم دا چې د کې کارکونکي خزي چې کومي مزدوري به کولې که خدي به کولې هغوی ته هم هغه روزي یا د هغوی هغه مزدوري کم شوی دا یا اغینا محروم شوی دي او په خبر کې زموږ یو څو داسې کاروباري خزو سره خبرې هم شوې دي په دې اړه چې د کرونا وبا او کاروبار باندې د اثر څه قسمه ده نو د کخیدي کپڑے جوړونکي د یو کاروباري خزي تر مخه د سره زیاتره داسې خزي دي چې په کلو کې دي او دغه کخیدي کوي او مزدوري کوي د تبا دغه کخیدو کپڑے اورډرز بهر نه راتلل خو د کرونا وبا د لاسه د اورډرز هم بند شوي دي او داسې دي چې کوم د کخیدي لپاره کارکونکي غو مزدوراني خزي وي هغه هم د مزدورانو ځکه محروم شوي دي چې د ته اورډرز راتلل بند شوي دي د کرونا وبا د لاسه او داسې یو بلې کاروباري خزي سره موږ خبرې وکړې څوک چې د کورونو ډیکور یعنی د کورونو د ښکلا لپاره مختلف قسمه سامانونه جوړوي او خرڅوي د هغوی هم دا وینا وه چې کرونا وبا چې کله راغله نو د دې کاروبار څه موده بند و ځکه چې مزدوران نشو راتلی دي آنلاین اورډرز اخیستلي وو د څیزونو خو مزدوران دې سره نو کاریګر نو د کم له امله د دې کاروبار څه موده ودرېدلی و خو وایي چې د لاک ډاون ختمېدو نه پس اوس د دې کاروبار بیا شروع شوی دی خو دا مني چې ډېرې ښځې غواړي چې اوس خپل کاروبارونه آنلاین شروع کړي خو ډېرې داسې ښځې نه یوازې وسیلې نه لري داسې د آنلاین کاروبارونو په هکله پوهه هم نه لري چې هغوی دا کاروبارونه اوس آنلاین شروع کړي او دا کاروباري ښځې چې د کرونا وبا د اثراتو له امله د کاروبارونو د خرابېدو له امله مالي توګه باندې اغېزمنې شوي دي د حکومت نه د خپل کاروبارونو د بیا رغونې لپاره خصوصي پیکیج او مالی مرستې غواړي یو ځل بیا د بي بي شیرینی په خبرونه کې هر کله وایو ستړي نشي تاسو وایو یو ساعت خبرونه تاسو نیغه وړاندې کوو او د دې کوم چې د زموږ خبريالي سادیا قاسم شاه د خبري تاسو واورېدې زموږ لیدونکو اوریدونکو د دې خبرونه به تاسو اندازه شوي چې نن زموږ د دې خبرونه موضوع څه ده نن موږ د زنانو په کاروبارونو باندې خبرې کوو په خاصه توګه باندې واره کاروبارونه چې د کوره کوي لکه ګل ټوپۍ شو ګندل شوی یا پخلی هم کوي داسې زنانه پکې هم شته چې د کوره پخلی کوي او بیا دغه چې کم نارینه د کور نارینه هغه ویسي بهر خرڅي نو ډېر چې پیغامونه را روان دي نه هیڅ فور پکې ګلې هم ګورم تاسو پیغامونه نه وایي نو پیغامونه ته بلار شو خیر دې خبرو بالکل ډیره خبره ده طاهر نواز پښتون وای سلامونه نایب صاحب نګین شاه خو تاسو موضوع ډیره زبردست ده خو دا خو زه به افسوس سره درته وایم چې زموږ زنانه ډیر څه کولی شي خو بده مرغه سره زموږ نارینه د خپلې زنانه قابلیت یو ازادي یا فحاشي بولي لکه مثال په توګه زموږ د پښتني څو غیرتي ملالۍ لکه ثنا اجاز خور ورانګل او لایبه یوسفزۍ نرګس افشین خټک او داسې نور غیرتي خویندې دي چې د خپل حق د لپاره اواز اوچتوي نو ول خو زموږ پښتانه ورپورې ورباندې نیوکې کوي نو دا یو بدمرغي ده بالکل روزانه طاهر نواز چې نو شمالي وزیرستان څخه دا پیغام را لګل او دا بالکل رښتیا خبره ده او موږ هم دا وایو موږ همیشه د هر یو موضوع چې وی کله هغه د هر یو ایسه چې تړلې وي د جن هر میدان سره تړلې موږ تاسو بیا وایو چې بدمرغي کم ځای کې دا غتا تاسو معلومه ده موږ هم بار تاسو هغه موضوعات ورو چې نه اخر څوک مداسي وي چې هغه به دا خبري او باندې د سره ملګرتیا کول دا ډېر زیاته دا ډېر خبرې دي دا مرسته کول چې دا ډېر ضروري دی او څنګه چې دین وړاندې موږ وې دا خبره او تاسو په خپل هم په دې باندې بلد یې چې د دې
پاکستان او افغانستان دوانو هوادونو آبادی چې دا پاخي کې نیم په نیمه وای چې خزي دي نو که په نیم په نیمه خزو کې کشل فیصد خزي هم خپل کاروبارونه کوي یا وړو کې سمال کاروبار لکه کاروبارونه یا وړو کې کاروبارونه چې دوی د کور کوي یا د کور بهر کوي نو څومره زیاته بداغه نه یوازې د ملک سره مرستي خو د خپل کور نه سره به هم مرستي او داغه به داسې بیکاره بنې نه سي خدای د صلاحیتونو چې په پاکولو ډیر صلاحیتونه ورکړي د اغه نه به فائدہ وچته شي نو دغه سره خپل زموږ ورونه چې کوم ورونه خويند د محل خپل پیغامونه را لګي په فیسبوک باندې نو سره دا هم لیکي چې تاسو دا پیغام د کم ځای را لګي دا محل کم ځای ژوند کوي د خپل پیغام سره د خپل د سیمې نوم هم لیکي چې کم ځای دا محل تاسو یې اصغر خان مروت وایي چې بي شیرینه خو ډیر زبردست پروګرام ده تاسو پروګرامونه یې روزانه اورم نو ډیر مننه او فاروقي اورګزی هم سلامونه او مینه را لګي ډیر مننه او وایي چې تاسو دواړه څنګه یې په دې خوشحالي یو چې تاسو کارونه خروان دي کله مسافران خو وایي تباشي د کورونا وایرس وجنه نو بالکل تاسو خبره صحیح ده چې کورونا وایرس وجنه مسافران ډیر زیات په مشکلاتو کې دي په دې باندې موږ په مخ باندې خبرې کړې دي خبرونه کې او حماد احمد هم سپیشل سلامونه را لګلي ډیر مننه فیضان خان د محل په افغانستان په خوست ولایت کې د خبرونه اوري نو ډیر مننه او جویریا امجد دا وضاحت کړی دی بخنه غواړم تاسو د وضاحت وکړو خو خیر دی وایي چې زما تاسو خبره یې ماته منزوره ده لکه دا جهانگیر خان وایي چې تاسو خبره ماته منزوره ده خو زما کوم آی ډي چې دا نو دا وی جویریا او امجد وی دا زما یو لور او زوی دی داغه په نوم ویل کې ډیر راته ګران دي نو دا آی ډي وای ما داغه په نوم جوړ کړی دا او تصویر می په خپل لګولې ده نو جویریا او بالکل نور احمد پر هر وای چې سلام نه سره کور نه شاه نور احمد شاه پر هر يم د خوست نه موضوع ډیره خسته ده خزي چې د نیمای ټولنه ده زموږ ټولنې نیمای برخه د خزي ډیر لوی کارونه کولای شي او کړي هم دي هغه د تعلیم برخه وي او د تجارت په برخه کې خزي دي چې بچیان روزي ځکه چې ماشومان روزنه هم هغه کوي هم بچي روزي او هم روزنه کوي دا مطلب دی چې ټول لګران کار کوي نو هغه دغه چې هغه ماشومان پیدا کوي او ماشومان لوی او دغه تربیت هم کوي خو د دې ترڅنګ هغه وایي چې مکور کې شنو هر یو میدان کې کار کړم دی خپل صلاحیت دي یا صلاحیت ورکړو هغه خپل باندې ګوره انسان چې دی کنه هغه خدای پاک یو شان پیدا کړی دی لکه صلاحیتونه پکې یو شان یو هغه د دې چې بس ازمواریا نه لګي د هر معاشري سره د هر یو انسان چې د ازمواریا نه جدا وی کنه نو خو صلاحیتونه خو په هر یو انسان کې وي چې باید دغه صلاحیتونه کار واغستې شي نو نور پیغامونه هم را روان دي لال خان مسافر وزیر ته بالکل دا خبره ټول یو حد پورې درستی خو مونږ ته پکار ده چې موږ د دنیا ترقۍ سره همیشه همیشه جون ترقۍ هم په فکر کې واخلو موږ مسلمان یو مسلمان د دنیا جون په نسبت آخرت جون ته ډیر ترتیب ورکوي چې هغه همیشه جون د حلال رزق ګټل په حدود دننه صحیح طریقه ده خو موږ ته اسلامي تعلیمات او قرآني تعلیمات په نظر کې ساتل پکار دي بالکل موږ سره ملګری یو هغه کې دا خبره چې همیشه حلال رزق ګټل د چا حق نه وهل او د هغه د پاره چې نو ظلم زیاتې نه کول حرام حلالو کې تمیز کول نو دا ډېری مهمه خبرې دي چې لکه انسان په هغه کې دنه د مسلمانۍ په حدود کې دنه د ټولو خبرو خیال وساتي نو موږ قتل پکاره چې موږ سونه په دې خبرو باندې دنه عمل کوو نګي په دې باندې خبره کوو دا چې کوم دوی خبره کوي په دې به هم خبره کوو خلال خان یوسفزئی پیغام یې سر کړی د لاړ بشي وای چې زله څنګه نه یم په کومه ګټه وټه کې چې د سړو سره د خزو مرستوي او د کور په کارونو کې د خزو سره د سړو مرستوي هغه کور ژوند ډیر خوي بالکل تاسو صحیح خبره وکړه چې لکه د سړو سره د خزو مرستوي او د خزو سره بیا د سړو مرستوي د دوانو لکه نه خورو وي چې د یوې ګاډي دوه پای دي کنه او د دونه بغیر د لکه د ژوند د ګاډي نشي چلېدای نو چې کاغه خزو خاوني کاغه خويند ورونوي کاغه پلار او لور وي چې په جمع باندې د کور لکه د کور کارونه هم د کور نه بهر هم چې په جمع او په یو ځای کېږي نو د یو بل بوج چې دی نو هغه لکه د هغې کې مرسته کېږي که نه نو بیا هغه ژوند اسان وي نو پیغامونه خو را روان دي خو زما په خیال د رپورټ هم وخت شوی دی که پروډیوسر صاحب په رپورټ طرف ته لاړ شو که څنګه بالکل رپورټ ته به ورشو او موږ سره بل رپورټ دی هغه هم داسې یو تعلیم یافته جینۍ ده فاطمه یې نوم دی چې هغه د کور کې د کور ښایسته کول دپاره کوم د ډیکوریشن سامان وي فرېمونه وي ګلدستې وي ګلونه وي پینټونه وي مختلف قسمه
نو هغه د دې کاروبار کې هغه د خپل کې هغه د لکه د دې ننداریم کې او بیا هغه کې خلک هغه اخلي یو ډېر خپل دا یو ځان له بیل ډیسنت شانتي کاروبار دی هغه څنګه د مخکې بوزینو دا به خپل ملګرو سره شریک وو. अस्सलाम वालेकुम ज़मानुम फातिमा दे और ज़ पे खबर की सेटल یم زما یو وړوکی غونډه بزنس دی بلینک بای فاطمه په نوم باندې چې کوم کې زه هوم ډیکور آیټمز جوړوم دا د دیوالونو باندې لګولو شیشې جوړوم فریمونه جوړوم چې کوم کې سما ډیکوریټ کړي وي غمو سره سپه کې ساده وي. اوس دا کرونا وبا چې راغلی دا دې د لاسه پوره دنیا کې ډیر خلکو ډیر نقصان اوچت کړی دی نه صرف جانی نقصان دی مالی نقصان دی نفسیاتی نقصان دی خلک ډیر زیات خراب کړی دي د خلکو بزنسز ډیر خراب شوی دي کاروبارونه په ډیر بند شوی دي بیروزګاری ډیر زیاته شوی ده او دا داسې یو هیلپلس غوندې ټایم دی چې دی کې چاته اسم نه ده پته چې څنګه ټیکول دي او څنګه به ټیکیږي څوک د اس نم سم نه دی خبر او چې کله به ټیکیږي د اس شي اس پته نشته دی. نو په داسې ټایم کې چې کله دا شروع شنو څنګه نور بزنسز افیکټ شوي وو زما دا هم پکې افیکټ شوی وو لکه دکانونه بند وو کاریګران بنه وو او ټیکم وا راتللم نو په کارول چې دا بابا خورېده لګیا به نو دا د چې ټول بزنسز افیکټ شوي دي په او دا څه زمام شوی دی شوی وو شکر دې اوس روان شو دا لاک ډاون کې لګا سختی کم شو نو اوس دا پروسسز روان شو زما مېز کې ډیر سلو شوی وو ډیر اورډرز کې بلک ډیلی راغله خدا دې شکر دې خلکو کوآپریټ کول ټول دا یو یونیورسل یو بیماری دا ټول ته خبرونو خلکو زکم داو چې کوآپریټ کول نو شکر دې ډیره مسله ونه شو او بس اوس پروسسز بیا روان شوی خدا د چې سلو ډاون شوی دی هر څه دا سې ډیر خلکو ته چې دا په کورونو کې څنګه ز بزنس کوم دا سې ډیر جنہ کېدل ته خبر نه کوي د میک اپ والا کوي د کپړو والا کوي د خوراکونو جوړي نو دا ټولو بزنسز ډیر افیکټ شوی. د ډیوه سره اوسئ. د ډیوه سره اوسئ نیمه شیبه نور پکې د نیم ساعت پکې نور هم پاتې دی او نیم ساعت پس به دا خپرونه بیا تاسو ته بیرته تکرارو اوس خو لا خنې په نیغه په ژوندۍ بڼه تاسو باندې ګورئ او اورئ او نن د دې خپرونې موضوع چې ده هغه د زنانو هغه واړه کاروبارونه چې د کورې کوي یا د کور نه بهر هم کوي نو دا رپورټ چې موږ تاسو ته وړاندې کړو دا فاطمه نومیږي او دا د تاسو به کتلې په دې رپورټ کې اورېدلې به وي چې هغه څه کار کوي داسې لاسي شیونه جوړوي داسې د شیشونه او لکه خو هغې ورسره چې کله دا خپل د کاروبار د وړوکي کاروبار چې کوي چې کله هغې زموږ سره د خپل کاروبار په اړه باندې خبرې شریکې کړې نو هغې ورسره دا هم وایي چې زه خپل تصویر خپل عکس وایي نه ورکول غواړم نو هغې صرف د خپل کاروبار چې کوم دا ویډیوګانې وې دی راته راولېږلې او ورسره یې د خپل د کاروبار تفصیل په خپل غږ کې راولېږو نو د هغې نوره د کور دننه ناهید په کور دننه هغه دا کاروبار کوي او څنګه چې بالکل نگینا او زموږ د یو د دې خبرو کچا دوباره تکرار کړه چې زموږ یو ورور مسافر وزیر چې کوم هغه د یو پیغام رولې ګل چې د اسلام په دایره کې دنه او دغه په دایره یو حد کې دنه نو هغه ته وایي چې دا تاسو کته لکه موږ داسې لکه دا چې رپورټونه تاسو وړاندې کوو هغه زنانه چې تاسو د خپل هغه زنانو ملګرتیا او چې هغه په کومه طریقه کور کې دنه هغه تصویر شانه دغه خبرې شته خو هغه د کار چې کوم دی هغه ټول دنیا ته معلوم دی هغه یو ډېر ښه کاروبار د ټول دنیا کې آنلاین دغه بزنس هم خلک د سنو راغواړي په خپل وطن کې دنه دغه نندارتون هم کیږي هغه نندارو د پر هم وړاندې کیږي نو مطلب هغه خو د دې ټول خبرو خیال ساتي د اسلام په دایره کې دنه دغه نه کې خپل کاروبار هم کوي خپل لاسم په کولو دي او خپل کور کې د اقتصادي تور باندې مضبوط هم ده او خپل کور سره هم مرسته کوي نو موږ هم د سوي چې زموږ خويندې مېندې زموږ ملګري زموږ ورونه زموږ ملګري ټول د خپل کور زنانو په هر دغه سره حوصله افزایي او کوي سره ملګري شي چې هغه هم دغه شان که تاسو سره کور کې کین یو کار کوي تاسو دغه کاروبار وباسئ هغه ول تاسو مخکې بوزي پروموټ کوي چې هغه نور هم ترکیو کې هغه تاسو
د جون په دغه نورو کارونو کې د رور په کده خور په شکل کې وي د خزي په شکل کې کده نورو رشتو په شکل کې چې هغه تاسو مرستيال شي او تاسو دغه مرستيال شي او تاسو یو بل کومک شي یو بل ډاډ شي او دا نیم په نیمه آبادي د چې د دې صلاحیتونو فائدہ او چته شي او بیکار نه ناس کنه نو چې هم څنګه چې دین وړاندې په مخه باندې دا خبره وکړه چې نه یوازې هغه کورنۍ سره مرستې دا غو ته فائدې خو سره دغه ملک ته هم فائدې هیواد او اقتصاد ته فائدې نو فاروقي او رغزي وایي چې وایي نه هیڅ به لیکن شاوې تاسو ځان ته مزره ډیر ودرېږي چې هر سرازي او تاسو هر سحر راځي او موږ ته خوږی خبرې کوي خو نور همکاران به بیغم ناس یو تاسو به تر سره شي خو سیو وای په نګین شابه به خو ډیر تر سازي وي هر ورځ وي ګورم تاسو کتاسو دا دیو رادیو او دا خبرونه کتاسو د دې هغه فالو کوي نو تاسو به کتلی چې هر یو همکار په خپل ځای باندې ډیر زیات کار کوي سو خبرونه وایي سو رپورټونه جوړوي سو پروډکشن کوي وس عدنان رشید زموږ پروډوسر زموږ سره اجازه نه سي هغه دا ټول سره کنټرول کوي لګیا دي نو ټول په جبه باندې کار کوي کنه دا څه خبره پکې نه ده او دغه خبرې سره یو بل پیغام دی چې هغه پښتونیار زما په خیال دی نوم دی او هغه دا ویلي دي چې وای نه هیڅ سحر هم چټي کوي او نصر الله هم چټي کوي وای نه ګنشا چټي نه کوي دا ولي نو تاسو دا خطا پیغام مخکې هم کړو هر خبرونه کې دوه تاسو کوي او هر به هڅه تاسو وایم دا اخري به جواب درکوم دینه پس دا تاسو نه کوي زما چې دینه د خالی یا شمدي او د افار فورس چټي او زه دا ورزي خبرونه نه کوم که تاسو ته پام کوئ زه ورته تاسو کوي هغه په د شپې د تم سره شپې مستنی تاسو سره سحري هغه ټول د دې سحر په خیر چې کوم بي بي سي نه خبرونه ده نګین د دې مین هوست دا چې نو دا بیکی دا مستقل د دې له دا ورکړي د هر یو کس وسره لکه زو سره د ورځې راشي یو د شواق راځي یو ورځ وسره نصر الله راشي نو مطلب دا دې ډیوټي د 15 ورځې او زمونږ ورکی بیا د اتوار پر زما د پښتانه ستوري شو د مورنینګ کې بیا د سحر کار کوم دلته چې سحر یل تشپوي نو د شپې نه بجې هغه خبرونه پښتانه ستوري دی هغه قربتوب کوم دغه پروډکشن کوم دغه شند بالکل د دې ها نو دا چې خپل کارونه دغه شنځي خبرونه وي د کلسیم خبرونه دي هر چې خپل خبرونه تاسو ګورئ نو مطلب دا نګین د شپې بي بي سي وي دا بي بي سي نه دوم د سحر په خیر بي بي سي مو په ټول څه دا یو پیغام دی نګین د لیاقتوري پیغام دی جناب نه سهل دی وتاته نګین خو ته سلامونه وایم جناب ګرانو خويندو د پښتو ټپه ده چې د شازلمون شولې پاتې ګرانه وطن جنکه به دي ګټینه جناب ګرانو خويندو خزه په مثال د موټر پیاده خو د بدبختانه د خويندو بازي کار کول لپاره د کور اجازه نه وي د کار کول لپاره د کور اجازه نه لکه د مثال په توګه تور تجارت میټریک نمخ کې تعلیم حاصلول دا نو ډیر کارونه خدای هغه کار او کاروبار اجازه شته چې هغه کار کې سړی ته آرام وي لکه د خشاک رول لکه کارونه اجازه ورسته چې سړی ته پکې آرام وي لکه خشاک راوړل میخو پالل دغه ته غیا راوړل دا نو ډیر خو بدبختانه د تعلیم حاصلولو لپاره رنګارنګ بهاني ورته جوړ شي خدا سي بد مرغه د بدمرغي د کور جوړ شي ولې چې داسې بدمرغي د کور بدمرغي جوړ شي چې داسې حالات پکې ولې چې کور شاته پاتې شي ولې شریعت محمدي رسې د تعلیم اجازه ورته شته خو د مونږ شریعت په کار عمل نه کوو خو تش په خلا شریعت منو باقي والسلام نو بالکل دیم ډیره خبره کوي چې موږ په خلا لګیو شریعت کو خو په شریعت باندې هغه څنګه موږ عمل نه کوو هغه لکه هغه څه نو ولې بیا زنانه غوي چې کوم کارونه هغه کوي هغه اې د لپاره اجازه دی ورته هغه ته نشي خو کچري هغه تعلیم کومه زما کاروبار کوم نو هغه ته بیا او شریعت کې هوته اجازه شخص د تعلیم اجازه شته په نرو خزه باندې تعلیم فرض یې کول پکار دي او بیا په هر یو ډیر په جیدات کې ورته حق شته د خپل خوخي واده ورته حق شته د تپوس حق ورته شته چې نه به تپوس کې نو داسې دغه لکه په حجۃ الوداع کې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې زنانه به خیال ساتي نو خیال ساتل دا چې دغه دغه خبرې به خیال ساتي کله تعلیم غواړي کله په خوخي واده غواړي کله ډیر خبرې به داسې خو بیا خبره خدا دې
خبره بلوي شي نه تو علي جان کمنټ مې سار کړی دی علي جان د کینیډا نه پیغام را لېږلی دی سلامونه را لېږلي دي ناهید کورونه ګلشان وعلیکم سلام علي جان ستړي مه شئ نن مو بیا وایي ډېره ښه موضوع ټاکلې ده ښځه د سړي نه په هېڅ هم کمه نه ده لکه څنګه چې دلته په شمالي امریکا یا یورپ کې ښځې په هر میدان کې د سړو سره یو شان د ژوند په هلو ځلو کې برخه اخلي دغسې په کار ده چې د خپلې ټولنې د پښتني قدرونو قدرونو په چوکاټ کې دننه پښتني ښځې هم په هر میدان کې لکه تعلیم سپورتس او بزنس وغیره کې خپل کردار ولوبوي د دغې سره ټولنه پرمختګ کوي نو باید پښتانه خپلو ښځو ته اختیار ورکړي مننه عالیه جان له کاناډا نه نو یو ځل بیا موږ ښه موضوع راوړې ده خو ورسره یو ځل بیا تاسو ډېر ښه پیغام هم راولېږه عالیه جان پیغام راولېږل او امین چې د امین صدیقي هر پیره چې کمنټ راولېږي بیا سره تا کلم راولېږي زما پیغام تاسو نه ولولئ امین صدیقي هم تاسو پیغام ولې وګورئ ښه تاسې مو وایه همیشه لولو په خپل ما څه ځلې لوستې دي تاسو ځلې لوستې دي نو دا خو دې زیاتې کوي دا ځکه د پیغام اوس مو هم لوستو ورسره خبرې مو کوي چې بیا ورته یاد دي سلطان خټک وایي زه سلطان خټک یم د کربوغه شریف هنګونه سلامونه کوم وعلیکم سلام وایي پخوا به وایي خلکو کې یوه خبره چلېده چې تلې خو هندوان تلې تجارت او دکانداري به شمار ګڼلو لکه د تلې تجارت د هندوانو تجارت او دکانداري به یې ګڼلو اوس خو یوه خبره داسې ده چې ښځې خو یا په کور کې ښې لګي یا په کور مونږ کې به جهل ختم شي خو وخت به تیر شي د زنانه جهلانو خبرو د لاسه مونږ وروسته پاتې یو لکه دوی دا خبره کسه کول غواړي چې لکه دا خبرې شوي چې لکه ښځې په کور کې خوند کوي او د دې خبرو د وجې نه موږ وروسته پاتې یو بالکل سلطان خټک دا خبره خو دا څنګه چې دې نه وړاندې ما وویل چې ښځه یو انسان په حیث باندې ډېر صلاحیتونه لري او چې باید د دې صلاحیتونو نه فایده اوچته شي او داسې لکه دا وجودونه یې داسې بیکاره پاتې شول صلاحیتونه که نه نو د دې نه چې باید فایده اوچته شي آصف نواز هم کسه کمنټ را لېږلی دی او وایي چې زما کمنټ ستاسو نه پرون هم پاتې شوی و او وایي ناهید سهار ته زموږ کمنټ نه وایي نو بس ما ته چې مخکې ته کوم کمنټ راشي زه خامخا وایم د شاعر جاوید جان مانیروال پیغام دی ویلی که نه مې داسې ووایم سلامونه احترامات ښه دا ما نه دی ویلی تاسې ووایي احترامات سلامونه احترامات نه سهار او نګین شاه تاسو دواړو ته د ډیوه ټولو مینهوالو اورېدونکو ته غونه سلامونه وړاندې کوم موضوع مو ډېره په زړه پورې راوړې ده زموږ وزیرستان اکثره ښځې بې کاروباره دي ځکه چې تعلیمونه څخه محرومه دي ځینې ښځې د کور کلي د کالي ګنډي او ځینې ښځې د کور کارونو کې اکثره ډېرې مصروفه وي زه میرانشاه کلي نه د خپلو بچو او خپل پلار جان ته سلامونه لیږم سهیل جان ته مبارک ته او هیله کوم چې سلامونه ورته ورسېږي نو بالکل سلامونه مو ورسېدو او پیغام مو هم ورسېدو ډېره مننه چې پیغام مو ورولېږلو خوشحالېږو چې د ملګري سره پیغامونو کې برخه اخلي نو ډېره مننه او بالکل دا یو محسن زیبا پیغام دی وایي زه له ناک وزیرستان تحصیل دوسله اوسېدونکی یم وایي پروګرام ډېر زیات ښایسته روان دی زه موضوع طرف ته راشم چې زه به دا ووایم چې د پښتنو وطن بیبي شیرینې همدا امریکا او یورپ کې د ښځو نه دي کمې ویلي چې ښځې ډېر څه کولی شي نه دي کمې لکه ښځې به ډېر څه کولی شي خو افسوس چې موږ ورله سهولت نه ورکوو او هغه دا خپلو حقونو نه خپل حقوقو نه شاته شوي او موږ دا په رومن پښتو کې رالیږلی دی نو زه کوشش کوم چې ورته صحیح وکړم د شاته پاتې شوي موږ له پکار ده چې د خپلو زنانه سره هر قسمه هیلپ وکړو لکه مرسته ورسره وکړو کومک ورکړی شي او اخیره وایي تحصیل دوسلۍ زیبا خپلې کې وړوکي محسن حمزه او داسې ټولو ملګرو ته سلام وایم نو وعلیکم سلام محسن زیبا ستاسو ډېره مننه کوشش مې وکړو چې ستاسو دا کمنټ چې دی نو ښه ولولم په دا رومن کې چې پښتو لیکلی شي دا له کوټې ګرانه یې لوستل خو بیا هم ډېره مننه ډېر ښه پیغام تاسو راولېږو یو بل پیغامونه به ټول لولو او بل دا چې پیام نظام خیل کله کله چې دې داسې ښکاري چې ستاسو د آی ډي هیک شوي ده که نه بیا
یو کمنټ ډېر ښایسته دی او بیا نور پسې پته نشي راته ښکاري چې نور هم څوک یې کنټرول کوي او که څنګه وایي چې سلامونه سلام راهي د کورونا ټوله دنیا وځپلې د کورونا د لاسې یوازې د ښځو کاروبارونه تپه شوي نه دي خو لکه بلکې د زنانو کاروبارونه هم اغېزمن شوي دي او ښځې دلته په پښتنه ټولنه کې د کور نه د راوتو حق نه لري. نو دا یو پیغام دی او د دې نه علاوه نور هم ډېر پیغامونه راغلي دي. پیغام نظام خیل دې ته پام وکړئ چې ستاسو د آی ډي بل څوک هم کنټرول کوي او که څنګه. نو زموږ سره یو راپورټ دی هغې ته به لاړ شو او په دې منځ کې به پیغام نظام خیل دې ته پرېږدو چې دې ته سوچ وکړي او پام وکړي. او زموږ دا راپورټ چې دی د داود جبار خیل زموږ خبریال چې د یو داسې زنانې سره خبرې کړې دي زنانو سره چې جانمازونه تیاروي او جانمازونه جوړوي ښایسته ښایسته ښکلې ښکلې. نو په دې باندې یو نور لکه چې تفصیل دی نو په دې راپورټ کې به وګورو واورو. کی کنه او بیمار و غیره نشي کنه بس می کله کینی کنه شل ورځ نه ختم کیږي جوړیږي. تاسو جوړ کړئ په دې باندې 100 روپۍ تاسو ته درکړي. مونږ ته 3000 دا د قالین شکل د کده ګلم شکل دا قالین دی دا ګلم د سې کیږي د دې کې مونږ لګ کوو بس نو قالین کوو. ګلمونه آسان دي که قالین آسان؟ ګلمونه نه پویګو آسان به قالین ډیر سخت دی. مونږ له اوسه پورې ګلم نه دی کلی. دا کوم وخت کې قالونه سوي د قالینو کار خو اوس کړه مخکې خو اوس نشته ټول کار کوي ټول پته نه لګي تلی او کم کې نور خلک نشته. دا کرونا مرض سره راغلی دی څه اثر پې کړی؟ ډیر نقصان وشو د سودا مودار سه مونږ له خپل زور والو کنه راکونه بند غارې نشته میلاونه شو ډیر په تکلیف کې مونږ له 2-3 پیره د روجه کې تلی او سودا مودا ویرا واسطو کنه سره سره نه ډیر په دل مې ګرځیدلې ما خاص ډیر په سخت ډیر نقصان وشو زمونږه کار نه. دوه قالین مخ کې مونږ له ختم کو اختر نه مخ کې هغه پیسې هم اوسه پورې مونږ ته میلاونه دي شوی ده. هغه وای کله لاور ته زو بیا راولو اوسه پورې زمونږ دوه قالین پیسې میلاو شوی قالین پیسې میلاو شوی نه. کرونا د وجه نه تاسو تم تاوان سوی د پیسې تر اوسه پورې دي نه اوسم میلاونه دي شوی د پرونم تلیو اوسم اندلن بل یو شی هغه یې کړه هغه ګلم د کاغه قالین دام قالین د سلور غزه ده هغه په حساب سره کوي دا غز حساب کو یو غز 3000 ور کوي دا ټول 3000 ور کوي هغه یو غز 3000 ور کوي. Alexa, play VOA Diva. قدرمن اوریدونکو او کتونکو السلام علیکم. ستړي مشئ دا د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه او خبرونه کې نه یوازې تاسو د پاکستان او افغانستان بلکې د نړۍ په حق لا وروستي او تازه خبرونه او ریپورتونو ته وکیږي او دا بیا کتلې هم شي. او اوس هم دا یادونه درکو چې د الکسا د لارې تاسو د وایس اف امریکا دیوا سره ملګری کېدئ شئ او کو د نړۍ په هر ګوټ کې نو تاسو د الکسا د لارې زموږ پروګرامونو ته غوږ کېدئ شئ. بیا ستړي مشئ او پیغام نظام خیل خو ما د پرېښودی او چې فکر وکړئ پام وکړئ وایي ما 50 پیغامونه در ولېږل نو بس څه وکړې خندا یې رالېږلې ده نو ډېره مننه. تاسو ته په دې خپرونه کې هرکلی وایو او وخت ډېر کم پاتې دی نو موضوع خو بس تاسو ته پته لګېدلې چې موږ د زنانو په وړو کاروبارونو باندې نن خبرې کوو او هغه د کورونا وایرس نه څومره اغېزمن شوي دي په دې اړه باندې خبرې کوو. ولې چې په دې باندې چا دومره پام او فکر ورته نشته دی چې د نورو ټولو کاروبارونو سره سره د زنانو دا کاروبارونه هم اغېزمن شوي دي. نو نهایت خور پیغامونو د بس ورځو هغه د چا خبره ورکړه او نو فاروق ورځي وي چې محترم خويندو نګین شاه نه سحر بیبي تاسو خفه نشو مونږ په لګولو تاسو مونږ محترم یو قدرمن یو جندي او صحیح خزي د تړو نه په دین کې ډېری مخ کې دي او ډېر مننه.
نو تی به وختي څه خبره کړې وي نو مخکینی پیغام کې تاسو به کېدای پیغام ویلی وي دا ځکه د هغې د په دوباره رولېږل چې خفه نه شي نو بالکل نه رور جانه موږ نه خفه کېږو بس موږ خو ستاسو د همیشه چې پروګرامونو کې کوم موضوعات روم د خپلو پښتنو د کورنو دپاره زموږ پښتانه وروڼه زموږ خویندې زموږ میندې په کورونو کې چې ناست دي چې موږ غواړو چې په کومه طریقه هغې ته څه خیر ورسي که زموږ نور څه مطلب نه وي نه پکې موږ ته څه ګټه وي خو موږ غواړو چې لکه د دنیا کوم خوا روانه ده خلک لګیا دي ستورو کې ځان لږونه ګوري موږ لا دلته هم په هغه هماغه زړو خبرو کې نښتي نو موږ غواړو چې پښتانه برکت خان وایي د سوات نه پیغام را لګلې دی وي خبره دا ده چې ښځې په 100% کې 9.9% بې تعلیمه دي نه خبر دي نه لکه نه د تعلیم نه خبر دي نه د دین نه خبر دي وایي نه د دنیا نه خبر دي او نه د ځان نه خبر دي اخر ولې دومره بې همته دي نو دا خو د چا د وجې نه دي که نه دې ته خو پام وکړئ که نه چې اخر د دې وجې څه ده د دې وجې ته پام وکړئ د دې ریزن وګورئ محترم چمکني سلامونه را لېږلي د قطر نه ډېره مننه وعلیکم السلام وایي موږ په داسې معاشره کې ژوند کوو چې هر څومره ښځې په اسلامي طریقه په پرده کې هم کار کوي بیا هم موږ پښتانه ورته کله په یو لار ولاړ یو کله ورته په بله لاره کې ولاړ یو او نور په هر آزاده ډول کار کوي څوک ورته هیڅ نشي ویلی څوک ورته هیڅ نه وایي دا زموږ لویه ناکامي ده نو دا خبره کوم صحیح ده لکه دواړه اړخونو ته هم کتل غواړي بشیر احمد هم د ابوظبي نه سلامونه را لېږلي دي وعلیکم السلام وایي نن خو داسې ویل کېږي چې په ابوظبي کې لاک ډاون ختم شوی دی نو بس غوږ ورته نیسئ چې څه وایي که نه بیا صدیق الله هم پیغام د سعودي عرب نه را لېږلی دی خپرونه پکې ستاسو خپرونه اورم ملګري وایي راسره دي جاوید الله تنها نو ستاسو ملګري ته هم وعلیکم السلام ډېره مننه شاعر قادر مخلص هم وایي ډېر ښه موضوع دی ښځې ته حق ورکول پکار دي خو اختیار نه ولې چې اختیار ورکړي نو بیا درته سر خیږي دا بالکل دا پیغام ما هم دا پیغام مې کتو که چېرې زه غلط یم نو بیا بل میسیج درته کوم که ته غلط یې بل میسیج کې دا څنګه خبره بل میسیج دا بالکل نه دا غلطه خبره ده ولې به دا تاسو یو خبره تاسو شاعر قادر مخلص بخښنه غواړم ناهید خور شاعر قادر مخلص ګوره ناهید خور د مخ ته ناست سره زه مخې ته ناست یم موږ با اختیار یو خو مونږ خو د خپل کور والو په سر نه یو ختلی مونږ خو ډېر زیات ورسره څنګ په څنګ یو شان روان یو بدتمیزي نه کوو څه نه کوو اواز نه اوچتوو ډېر په نرمۍ سره ډېر په عقل او پوهه سره کومه ښځه چې با اختیاره وي هغه خو ډېر زیات لکه د معاشرې دپاره د ټولنې دپاره د خپل کور دپاره خپل خاوند خویندو وروڼو مور پلار د ټولو دپاره ډېره زیاته ښه وي زه خو وایم چې تاسو په دې باندې لکه څو ته یې نظرثاني وکړئ او دویم نظر وکړئ په دې خبره سوچ وکړئ بیا تاسو لکه پیغام په دې لږ سوچ وکړئ سلمان خان دی ناهید سهار تا سلمان خان وایي چې ناهید سهار تا ته نګین شاه ته سپیشل سلام کوم سلام خان وزیر د بنو نه ناهید خورجاني د ستاسو د پروګرام ته ډېر زیات خوند راکوي الله مو خوشحاله لره یو سلام کوم په خوست ولسوالۍ کې هغې ته چاته سلام کوي سلامونه دې ورسېدل د چا دي الله استوما الله دې ته وکړه چې زما سلام ورته ورسي الله دې وکړي زما سلام ورته ورسي نو چاته سلام رولیږي روجانه سلام به دې موږ ورته ورسو خو چاته سلام لیکي نوم دې نه لیکلی نوم نه لیکي او که نه څوک به یې نوم بوله نه لیکي صادق رحمان وفادار هم وایي چې د خوست د ګلان کمپ نه وایي اول ځل تاسو ته پیغام کومه او اداره ته نشر کوي موضوع مو ډېره ښکلې راوړې ده نو ډېره مننه صادق رحمان وفادار ستاسو پیغام ستاسو نوم بیا اول ځل راغی چې پیغام دې رولېږو نو په دې تمه چې بیا به هم پیغامونه رالېږي او زموږ پروګرامونه باقاعدګۍ سره راوړو موږ به انتظار کوو ستاسو د نورو پیغامونه هم هرکلی درته وایو سلامونه مو ومنئ نو وعلیکم السلام او ابو حسن اورکزی وایي چې السلام علیکم دوبۍ نه ستاسو پروګرام ګورم تاسو دواړو ته سلام وایم خو ښه ژوند درته غواړم بالکل درست لاکډاون ختم شو ابوظبي کې نو دا خو ډېره ښه خبره چې لاکډاون ختم شو خلک خپل ژوند بالکل راشد خان هم دغه شان وایي چې په لین کې وایي لاکډاون یې 4 ورځې شو چې ختم شوی دی نو ډېره ښه خبره ده ورو دا نړۍ ده چې دی دا ټول هر څه به ضرور ورسره راځي خو بیا هم احتیاط کوئ احتیاطي ګامونه پورته کوئ د ټولنیزې فاصله ساتئ کوشش وکړئ او لاسونه وینځئ او مخ چې دی نو تربوزک وهئ یا ماسک ورته اچوئ خیر دی چې خپل ځان یې نو جهان به یې که نه لکه دې نه بېغوره نه شي لکه دا په دې خوشحالۍ کې دا هر څه هېر نه کړي چې ګینې لاکډاون بس وشو کلو شو نو هر څه ختم شي نه کرونا وایرس لا شته د هغې لا ویکسین نشته نو پکار دی چې د هغې چې کوم
احتیاطي ګامونه دي هغه خامخا په نظر کې ساتي او هغه نه بې غوره کیږي. ما ریپورت ته وشو نګین بل ریپورت هم موږ سره یو ډېر ښه ریپورت دی، ډېر ښکلی ریپورت دی د یو سادیه قاسم شاه د ډیو خبریال هغې په پېښور کې یو زنانه دکان کلو کړی سمرین نومیږي چې هغې دا کاروبار مخکې بوزي لګیا د هغه وایي چې دا زه په دې خوشحاله یم چې ما سره نور زنانه هم کار کوي او ما له ډېر چې زما کوم کسټمر دي زما کوم ګاهک دی هغه هم زنانه وي. نو زه غواړم چې لکه داسې زنانو دپاره لارې ازادې شي. نو هغې سره خبرې کړي او ډېر ښه ریپورټ دی چې دا اورېدونکو سره شریک د هغې لږه سره خپل اورېدونکو ته دا هم وایو چې کله پاکستان کې لاکډاون نه و شروع شوی نو دا د هغې وخت رپورټ دی. مارچ کې مونږ دا خپل لیدونکو ته وړاندې کړی هم و، خو یو ځل به بیا ورته وړاندې کړو چې لکه خبر شي. دا به ته وایي نګین چې د دې کوم دکان دی د هغې نوم دی لاسونه. دا ځکه یې په لاسونه نومېښی چې په دې کې د لاسونو نه جوړ شوي څیزونه پکې وي، لکه د هغې اکثر دا بوټي کارونه په غاړو باندې په پړونو باندې او په سوات کې ډېر ښکلي ښکلي کارونه هم کېږي. په زموږ پښتنو په ټولو سیمو کې مردان کې ډېر ښکلي ښکلي کارونه د ګوتو کېږي. په هر یو کلي کې زنانه نو هغه دا کار راغونډوي او هغه بیا هغه لکه کې نو د دوکان نوم د لاسونه او دا د لاکډاون نه مخکې دا مرکه سادیه قاسم شاه کړې راځي چې وی ګورو او بای ګورو. د وایس اف امریکا دیوا کتونکو تاسو به کتلی وي چې په عام توګه بازارونو کې زیاتره دکانونه وي هم د سړو او هغې کې زیاتره چې کوم خرڅ کوونکي دي یا سیلز مین دي هغه هم سړي وي. خو نن پېښور کې داسې یو دکان ته راغلی یم چې چېرته نه یوازې د ښځو کپړې خرڅېږي، د دې دکان مالکه هم یو ښځه ده او دې کې هغې سره کارکوونکي هم ښځې دي. ډېره مهرباني سمرین، دکان کله شروع کړی؟ ذهن کې زما ډېر وخت نه دا آیډیا وه. ما به دا ښځې کتلې چې دا کورونو کې کوم هینډ ورک ځکه چې زما یو ډېر ورکوټي شانته کې کلي سره تعلق دی او ما به هغې ته کتل چې مطلب ډېر زیات هغې سره هنر دی او دا یو داسې څیز دی چې دا که تاسو ته پته ده چې په بهر ملکونو ته که دا لاړو نو هغې سره د دې ډېر زیات امپورټنس دی، خو زموږ خلک د دې څیز په امپورټنس باندې نه پوهېږي. نو ما به چې داسې دې ته یو پلیټفارم پکار دی چې هغه هغې کې دي دا خپل څیزونه داسې مطلب مخې ته راوستی شي. بیا چې خدای پاک موقع راکړله فیملي سپورټ راکړو نو ما دا شاپ کولاو کړو د لاسونه په نوم باندې ځکه چې لاسونه د لاسو کارو نو دې وجې نه ما دې له اهمیت ورکړو چې دا به د لاسونو په نوم باندې نه هر څوک به دې ته لږ غور سره ګوري چې د دې څه مطلب دی. نو هغې وجې نه زمونږ مین فوکس چې کوم دی نو هغه په دغه ښځو باندې دی چې کوم په کورونو کې چاته چې بهر راوتلو څه موقع نه میلاویږي او په کورونو کې هغې داسې کارونه کوي خو صرف لږ غونته کې هغې ته دا مسله وه چې هغې په کلر کمبینیشنز باندې یا په دې څیزونو باندې نه پوهېدل. نو بس دغه څیز ما هغې له لږ غونته کې ډیولپ کولو هغې باره کې ماته علم ورکړو او دا شاپ ما کولاو کړو. مونږ سره ښځې راځي او ډېر زیات ښه فیل کوي. اوس ډېر زموږ داسې کسټمرز دي چې بس یو پېره راشي بیا آنلاین ماته آرډرز راکوي. دا څومره موده مخکې تاسو کار شروع کړی؟ دا موږ تقریبا 4 سال مخکې ما شروع کړی دی. اوس دې اپریل کې به زما 4 ایئرز پوره شي. اوس ما دویم برانچ یو مردان کې هم کولاو کړو او نیکسټ هم انشاءالله اراده شته. کم قسمه کارونه دي دلته څه خرڅوئ؟ زیاتره زموږ په پېښور کې چې د ټولو نه او په صوبه سرحد کې زما خو خیر 2 برانچ یو مردان کې هم دی. د ټولو نه زیات چې زموږ کوم سیل په کوم څیز باندې زما فوکس هغه پړونې دي، پرده چادر چې ورته موږ وایو مین فوکس زما په هغې دی. دویم بیا زموږ پښتانه پیور ډېر په مینه باندې اچوي، پیور شیفون باندې موږ کار کوو او ډېر زیات ډیلیکیټ او ډېر زیات زبردست کار کوو. او بیا د هغې نه پس چې کوم دی ودونو کپړې موږ په آرډرز باندې کوو، که څوک ګوټې والا سوټونه مکیش والا یا برایډل بیډ شیټس او برایډل کې چې سم کوي نو هغه موږ کوو، خو مین زموږ فوکس په پړونو دی. نو سمرین دې کار کولو کې د دکان کولو کې څه مشکلات ته وو که نه؟ مشکلات خو تر اوسه پورې دي. مشکلات خو تاسو ته پته ده یو زنانه دپاره په دې معاشره کې موف کول ډېر زیات ګران کار دی، خو فیملی سپورټ چې کوم دی هغه د هر څه نه امپورټنټ دی. چې 4 کالو راسې د دکان لرئ، آیا هر ښځه داسې کولی شي چې څه هم شوق لري خپل دکان په دې نورو دکانونو بازارونو سره جوخ هلته کولاو کړي که نه خپل کور کې دکان ساتل یا کور کې بوتیک ساتل زیاته ښه خبره ده؟ کوم یو خبره تاسو زیاته ګټه؟ یاره زه به درته دا ووایم چې که هغې سره مطلب دونه سرمایه چې دونه داسې یو مارکیټ ته راوتې شي نو خو ډېره زیاته ښه خبره ده، خو مطلب دا د کمې سرمایې کار نه دی. نن سبا که تاسو کتلي نو هر یو څیز چې کوم دی نه هغه آنلاین میلاویږي. بجای د دې چې هغې داسې راځي او مارکیټ کې خو ما خو اوس پیسې انویسټ کړي دي نو زه وایم چې زه دا کنټینیو کړم. بل د دې مطلب صرف پیسې ګټل نه دي، دې شاته ډېر زیات څیزونه دي که نه، ډېرې زیاتې ښځې ما سره امپلوی دي او ډېر زیات خلک ما سپورټ کړی. که زه دا کار داسې پرېږدم نو ډېر خلک به بېروزګاره شي. د وایس اف امریکا ډیو سره خبرې کولو موږ له وخت راکولو ستاسو ډېره مهرباني.
د ډیوه سره اوسئ. ډیوه سره اوسئ یو 2 دقیقو دپاره نور بس پیغامونه امین صدیقي چې دی نو ډېر زیات لکه ګیلې کوي وایي چې وایي نن مې غاښ وباستی دی او ډېر زیات خوږېږي مسافري کې به هر څه په خپله کې کور کې وایي ښځه کوي نو وایي سلام عایشې ته وایي ته نه یم اتلی او ټول پروګرام مې واورېد خو کمنټونه مې خپل لکه تاسو کمنټونه زما ونه وویل نو امین دا دریم کمنټ نګي زما په خیال دا دریم کمنټ دی چې ته د صدیق د کمنټ وی دا دریم دی که نه تاسو به دا ګیلې د خوند ورکوي که نه خو بیا په تکلیف کې ځان ورته غږ نه کو خیر ستاسو لپاره د ستاسو د غاښ تکلیف چې دی نو آرام دادی که غاښ ډېر خراب زموږ پیغامونه نه وایي خدای پاک حمزه پښتون وایي سلامونه نگین د حمزه پښتون راغلی وي سلامونه قبول کې په محترمینه مینا ناهید او نگین استا موضوع مو ډیره ښه ده او زه یو ملګري صدیق الله ته سلام کوم نو موضوع خو ښه ده خو که موضوع باندې تاسو خبره پیغام هم رولېږي نو هغه به ډېره ښه خبرې خوشحال به شو ښه دي او ګلاب وزیر هم وایي چې سلامونه مې ډېر په زړه پورې پروګرام دی او ورسره یو بل پیغام داسې دی چې ډېره خندا راوړي چې زموږ سره وخت هم ډېر کم دی او دا وخت په ختمېدو دی برکت خان وایي چې تپوس یې کړی دی وایي په دې لاکډاون کې په امریکا کې پښتنو ته نسوار میلاویږي او که نه نو ډېر غم دی را سره وایي ګوره چې پښتانه کوم ځای هلته به نسوار وي بېغمه اوسئ فکر مه کوئ غم مه کوئ هر څه د غمونو لپاره نور هم ډېر کارونه پراته دي هغې غم کوئ نسوار په هر ځای کې میلاویږي به خیر دی نو بس همدغه کمنټونه را روان دي ستاسو ډېره مننه سلامونه هم را روان دي او موږ یې ښه لولو او وخت کم دی دا خپرونه به رانغاړو ناهید خور راځئ چې بس دا خپرونه را ونغاړو بالکل نو بس خوشاله شو چې په داسې یو موضوع ملګرو ورکې برخه واخلي په دې خوشحالېږو چې څنګه ملګري موږ سره خپل کمنټونه خپل خیالات شریکي نو بس موږ هم دا موضوع دې لپاره وایو چې لکه څه ناست کوم ځای کې چې کله زموږ د روڼه اوس صدیق ته رایاد شو که نه وي غاښ مې وښکه دی خو دلته ځان له ګرانې مسافري کې موږ یو کار په خپله کور کې به له ښځو کار کولو نو ګوره تاسو ښځو اهمیت ومنئ هغې سره ملګري شئ او د هغې حوصله افزایي په هر ځای کې کوئ نو ژوند به اسان هم شي او ژوند به ښکلی هم شي نو په دې هیله چې بس دا موضوعات ژوندي کړي بالکل په سوال چندېږي عمل پې وکړئ کمنټونه ډېر راځي خو عمل پې هم وکړئ د دې خپرونې بیبي شیرینې زه هم ستاسو قربانه نګین شاه او زه ناهید سهر د خپل پروډیوسر عدنان رشید سره تاسو نه اجازه غواړو ښه وختونه درته غواړو خپل اعلان سپارو الله پامان
قدرمنو اوریدونکو لیدونکو ستړي مشئ سهار مو په خیر دا د وایس اف امریکا د ریډیو او ټي وي سارنې خپرونې دي د بي بي شیرینې خپرونه پیل شوې ده په خپرونه کې تاسو ته هرکلی وایو زه یم ستاسو قربانه نګین شاه او زه ناهید سهار تاسو هرکلی وایو په خیر راغلی په خیر اوسئ او سهار مو په خیر او سهار مو په خیر هر پیر چې ناهید پر داسې وای بس زه بس بیا سم دستیم چې سهار مو په خیر او د هر چا سهار دی په خیر وي د هر چا شپې دی په خیر وي د هر چا ماښامي دی په خیر وي پاکستان او افغانستان کې د کال 2000 او ورځ د زیارت یا پنځشنبه او پاکستان کې د سهار 6:30 بجې دي افغانستان کې 6 بجې دي دلته په ورجینیا کې او په واشنگټن ډي سي کې د شپې 9:30 بجې دي او د بي بي شیرینې خپرونه ده د یو ساعت خپرونه ده تاسو ته نه پني وړاندې کوو د پاکستان د 6:30 تر 9:30 پورې او د افغانستان د 6:00 تر 9:00 پورې دا غیر پس دا خپرونه تاسو یو ځل بیا کتلی شئ او ریډي شئ بیا تاسو ته تکرارو د خپرونه په فیسبوک باندې هم پیل شوې ده البته کې کمنټونه هم را روان شوي دي او سلامونه را روان دي بالکل زه ګورم خو دا خپرونه چې دا نو د دې یو موضوع یې هر وخت موږ هم کله هم د خبرونه تاسو پر راوړو بي بي شیرینه د یو موضوع سره راوړو او دا غي موضوع په اړه باندې موږ خبرې کوو او زموږ لیدونکو په فیسبوک باندې دا غي موضوع په اړه باندې زموږ سره خپل نظرونه شریکوي نو موضوع سره دا خو بس لکه د همیش په شان نه خبر براته وایو بالکل نګین ډېر مهم موضوع ده نن چې موږ د کوم په ملګرو لرو همیشه موږ داسې موضوعات لرو چې د ملګرو د پښتنو د ورونو خويندو د کورونو د پښتنو د جنون سره تړلي موضوعات نن هم دا داسې یو موضوع ده چې موږ همیشه چې بیا په خاصه توګه د زنانو ذکر موږ زیات کوو چې د بي بي شیرینو پروګرام د موږ غواړو چې بي بي شیرینې دي په هر ډول د خپل کور نارینه سره څنګه په څنګه ودرېږي او څنګه چې په ټوله نړۍ کې کوم وتلي کارونه دي ترقی یافته کارونه دي هغه سره زنانه هم څنګه کارونه کوي نو ځکه هغه کامیاب هم دي تعلیمونه هم کې ځکه هغه مخکې تلیم دي نو اوس هغه مثال دی موږ غواړو چې موږ هم د پښتانه کې نغیم سیال شي نو دا به کله سیال کېږي هله چې کله هغه د زنانو تعلیمونو ترڅنګ خپل زنانه ځان سره ملګری اوساتي د جن په هر میدان کې نو کوم غدل طبيعه خبره کوو د زنانو د کور د حواله سره چې خلک پیدا د جون یو د گاډي دوه پي دي نو په کور کې چې دوه پي د جن گاډي د کور گاډي روانول د پاره د خرچي په خډه وسره سوال د پاره بزنس استحکام د پیسي اقتصاد تاسو نه مهم دی چې خدي سونه مهم کردار لوبولې شي خو کاغی سره چری د غیر کور نارینه ملګری شي نو زنانه څنګه واړه کاروبارونه کولای شي نن سبا واړه څه چې بلکې غړ کاروبارونه مو زنانه کې د جن په هر میدان کې داسې یو فیلډ بنوي داسې میدان بنوي کې به زنانه نه وي خو په کارونو کې موږ سوای چې موږ د پښتانه روپی کې تعلیمونه کې لګیا دي نو موږ چې هغه خپل زنانه حوصله افزایي کوي چې هغه خپل د کارونو مخکې بوزي چې هغه نه صرف خپل مستحکم کله چې یو خزه په اقتصادي تور باندې مضبوطه وي نو هغه بیا همیشه ډیر خیف اسلام کوي یو کور ډیر په خډول مخکې بوزي ډیر هغه د کور بچم ډیر طریقې سره مخکې بوزي نو موږ وایو چې زنانه څنګه کاروبارونه کولی شي او څونه زنانه کاروبارونه کوي اوس خو ماشاءالله پښتنو زنانو کې ډیر داسې بزنس په حواله سره تجارت په حواله سره زنانه ډیر میدان ته راوتی هم دي خو د بد مرغه د کرونا وایرس لامل داسې کوم چې کاروبارونه زنانو شروع کړي دي نو هغه ډیر اغیزمن شوی دي موږ وايي چې زنانو کو د کارونو په حواله سره موږ خبرو کو نو د پښتنو زنانه په قالینو جوړه افغانستان کې سپیشلی چې څونه قالینو کاروبارونه دي په دې کې ډیر زیات زنانه لګي مرسته کوي د خپل سره مغشن پای کار کې ورته ولاړی وي نو دا هم د یو کار د دې تسنن سبا چې نو په هر مالک کې یو بیوټي پارلر دی بیوټي پارلر د سنگار دی چې زنانو د ډول سنگار د لپاره راځي د وختو د لپاره د روز د لپاره د میک اپ د لپاره نو هغه هم زنانه د په خپل کورونو کې یا په خاریو کې چې کوسي وي کې د نزان یو دکان کولو کې کور کې د نو خرڅ هم زنانه ولا راځي نو ملګری وي او یو د جون ګارډن مخکې بوزي او څنګه کور ته وروړي د دې د څنګه د کپړو دکانونه دی واړه کاروبار زموږ خو خزي به سپیشلی نن لګین چې موږ پروګرام کوو ما تخپل ټول بي بي شي نه را یاد شي کله موږ په دې موضوع پروګرام کوو زموږ دوه بي بي شي نه ټلیفون نه کی او راځي سو کپړې ګنډي سو بوټي کوي سو کینو پی وی کوي سو کینو چې جون پوزي او ببوزي جوړي نو دا چې ډیر د لاس کارونه دي چې هغه خوای قریبانه په کورونو کې دنه لګي په ډیر معمولی غیباندې کې کنه خو لکه بهر ملکونو کې هغه دلته بیا ډیر زیات ګران کې دغه د لاس جوړ شوی
کپړې وي کپړونی وي که صادرونه وي که لوپټي وي پای باندې دا د ګوتو کار چې دا ډېر زیات ګران و دلته خو بیا په دغه د حساب تجربه ګورو نو هغه ته په کې سم ځان ملاوي دلته دونه لکه کوئی دی چې دا کاروبارونه بغي څنګه او بل بیا په خاص توګه سړی وسره ملګری شي ناګین دا ډېر زیات مهمه خبره چې کله کوم ځای کې سړی خپل زنانو سره ملګری وي نو هغه کورنۍ مضبوطه می هم اقتصادي تور باندې ډېر مخکې روانه نو موږ غواړو چې د کورنۍ بزنسونو باندې څنګه وړ بزنس باندې خصوصي مخکې شي. ناهید ډېر په تفصیل سره تاسو وړاندې کړل چې نن دا زموږ موضوع ده چې هغه زنانه چې دا وړوکي کاروبارونه د کور نه کوي یا د کور نه بهر خو چې په خپل باندې یو کاروبار چلوي دغه کاروبار مالی کوي پاره کې ګول ټوپۍ هم راځي پاره کې دا ګندل هم راځي د جامې جوړولو او پکې دا یو ډېر مهم دغه چې نشکرای چې د اشکرونه چې د شکرونه دا هم جوړي او ډېر شي داسې واړه کاروبارونه دي د میک اپ تا شو یا د بیوټي پارلر چورته دا هم شته نو دې ته موږ وګورو چې لکه د پاکستان آبادی ته وګورو که د افغانستان کې د زنانو آبادی ته وګورو دومره ډېر لکه نیم په نیمه وایي چې آبادی چې دا نو هغه د زنانو ده نه چې نیم په نیمه پکې زنانه دي کې پاغي په دې نیم زنان نیم په آبادی زنانه چې دي په دې کې مثال په توګه کا اتسلوي فیصد د زنانو آبادی ده کبه دي اتسلوي خو کې کشل فیصد هم د خپل کاروبارونه لري واړه کاروبارونه لري نو څومره بعد د هیواد په اقتصاد باندې د ملک په اقتصاد باندې ښه اثر پریوزي خو ورسره د خپل کورنۍ د پاره څومره زیاته د مرستې خبرې چې نه یوازې هغه زنانه په خپل باندې مضبوطه وي په اختیار وي او اعتماد یې پکې او مجبور نه چاته محتاج نه چاته خپل لاس ګټي سره خپل لاس ګټه خو نه یوازې د خپل ځان لپاره د خپل ماشومان یا خويندرونو یا د خپل خاوند سره د مور پلار سره مرسته وي نو هغه د پرې معاشره باندې په ټولنیزو باندې یا په ټولنۍ باندې یا په خپل کور باندې بوج نه خو دا چې نو ورسره مرسته کوي نو د سړي ډېر مثالونه دي دا خبر به نګین دا خو لکه غډیر اډوانس شکل چې موږ اوس وی چې بیوټي پارلر او کپړو دکانونه او دا خو لکه ډیر وخت نه لکه په خوا داسې زنانه به کورونه کې لکه هم د خپل کور نارینو سره ډیر مرستې کړې دي خو زم په غټه پیمانه کوته مکمل ورکې نو په مخکې لاړ چې په کور کې بچرګانی ساتلې دا غي اگې به خرڅولې انډي به خرڅولې د دې ترڅنګ چې نو میخي واغانې به ساتل د غي په به خرڅول ماستر به خرڅول کوچ او غوړي به خرڅول او بیا هغه کې باغی غټ خادیان کولی پته ده ای په خپل جنکو سړو بتش خرڅي کولی عام د جون کاروبار یا د ډیلی چې کم جون بوغه به سړو مخې بوتلو خو خزانانو به دا چې لکه په دې لګو پیسو کې لکه چرګانې ساتل دي میخي واغانې ساتل نو غي بغه ای کې پیسې جمع کولی او لونو لبه پکې جهیز ور داج برابر ولو کالی کې پتری به ځان له کول دا مې والي جوړي کې دا مې چې دي اختر لا ټوله هغه په خپل او چې جنکو به ځان له په کولو کې دا کول نو مطلب دا خو باغی کې د اقتصاد د بزنس یو د غشته ورکی یو ګډ ورکی خو لکه دا او کایله مکور کړی نو غي بیا په لیو پیمانه هم په خډیر خډول دغه کاروبارونه بزنس نه وړاندې بوزي څنګه چې د جن میدان کې جنانه مخکې زینو په دې کې هم په ډېر ښه طریقې سره مخکې تللی شي بالکل او بل دا چې لکه دا خو کله کور نارینه خو کار کوي لازمي خبره دا غو کارونه کوي خو چې زنانه وسره هم د کور دا کار کوي یا داسې واړه کاروبارونه لري نو هغه پیسو کې لکه بیا لري چې لکه د بچت موقع هم ملاو شي هغه پیسې لکه خلک یو سیټ تکي یو طرف تکي دا بچتو کې بیا چې کله داسې خدای مکه داسې په خراشي یا داسې یو سم د پیسو ضرورت شي یا هغه پیسې چې جمع شي کالی پتري پی واغستې شي د لونو ودونه پی وشي یا پی کورونه واغستې شي او که خدای مکه داسې غټه ناروغي راشي نو هغه کې استعمالي دي شي لکه دې زیات د دې لکه خاړه فونه دي چې یو زنانه چې د وړوکي کاروبار د کور کوي یا کور نه بهر کولای شي لکه بوتیک شو یا بیوټي پارلر شو داسې زنانه شته چې په کور کې بیوټي پارلر چلي داسې هم زنانه شته چې صرف نکریزي لګای او د په کور کې ځان د نکریز وړوکي شانتي لکه یو زید نکریز لپاره کړی او یا په بس چې څوک هم لکه نورازي او نکریزي داسې ډیر جنا کوي زه پیژنم چې هغه چې د نسب ته نکریز لګولو کار کوي او خلکو ته پته چې دا جنې یا د ماشوم نکریز لګي خلک ورکړي زنانه چې دین هغه کور ته ورزي او هغه نکریز لګي او خپل کله کډیره غټه نه لګ ډیره غټه کوي خو جنکه ټوله ها بالکل د ماشومان جنکه ټوله هم د کور مالک چې چاته نکریزي ورزي نو د اختر په شپه باندې خره شو کور مالک کې چې ته خادي وي نو هم پاره باندې سم راشي او لکه ورزي ولا وخت پیدا کوي لکه
ک بیوټي پارلر نه وي نو نن سبا جنکې تعلیم یافته دي او په دې ډېر هنرمند دي زموږ د جنکو په پښتنو جنکو په لاس کې ډېر هنر دی یو خدای پاک ولا یو څو همیشه چې پښتانه ډېر هنرمند دي تکړه او ډېر په هر یو کور کې ملالۍ شته خو کاغی ته موقع ورکړي شي نو هغه ډېر خپل صلاحیتونه په ډېر ښه ډول ښکاره کولی شي نو دا بالکل ماته دا یاد او لکه مرسته سره شي مقاله ورکړي شي همت ولا ورکړي شي ناهید کول شي ورته وایي چې او ته کولای شي او په دې کې خو سبب نشتی سعار پکې نشتی س خرابي پکې نشته دی کنه نو پیغامونه ته بلار شو ډېر پیغامونه د دې موضوع سره تړلي را روان دي چې ګورم نو ناهید کې څه پیغام نو وایا نو زه به وګورم چې ما تاسو کې پیغامونه ښکاره شي دا جمیل امجد د پیغام را لېږلی دی نو ما مخکې ویلي چې د جمیل امجد چې دا په نوم باندې آی ډي ده بخښنه غواړم دا وایي چې زه جهانګیر خان یم خو آی ډي د جمیل امجد په نوم باندې ده بس نه پوهېږم دا نوم دې بدل کړئ بیا خیر دی د کور مې په اړه چې نه ناهید صاحب بیبي نګین شاه تاسو سلامونه کوم موضوع به دا ویم چې په قبایلو کې خو تر اوسه وایي زنانه کارونه کوي څوک کپړې ګنډي څوک ګلکاري کوي څوک خپلو سړو سره په پټو کې هم وایي کار کوي وایي زما سلام په کلي کې وړکي ناصر خان او زما وړکي زوی امجد خان ته ورسوئ نو وعلیکم سلام قادر اورګزی وایي چې سلامونه ناهید سحر خور او ستا سره چې ناستې خور ته هم سلامونه نو زما نوم زمونږ نګین شاه سپین باندې ورکړئ که نه چې دوی ولولي زما نوم نګین شاه دی خو خیر بیا هم ډېره مننه چې تاسو زیاده خو کړم که نه نو وایي تاسو ته ډېره لویه سوري وایي نګین دا څه ده چې کیدای شي بعض اوقات خلکو نه نوم هسې لکه موږ کله خپلو کې ملګري ناست یو بل سره خبرې کوو که نه لکه زموږ کوربه نه دو لکه سهار په خیر خپرونه کې یو ځل زه نصیر کاکا سره یو بل ته ناست خبرې وکړلې نصیر کاکا ما ته نوم هغه شوی داسې لاس نه نوم دې نه هېروم نه ما ته ناهید سحر که نه په لاکډاون کې ناست یو هسې نومونه هېر شوي دي څه نومونه دي خو دوی وایي چې لکه خیر دی وایي ناهید کور خو زموږ سره د ډېر لکه ډېره زړه ټوکړه ده ناهید خو زه وایي داسې لکه وخت نه پېژنم لکه تاسو ډېر وخت نه پېژني چې پاکستان کې وایي تنها ناست وم یا ناست وم خو هوا کې د ډیوه به زما فرند و نن زما قطر کې څلور 4 years او 8 months لکه انګلیش کې لیکلي چې څلور کاله اته میاشتې مې په قطر کې ها څلور کاله اته میاشتې او 14 ورځې مې په قطر کې وشوې داسې ډېر مسافري ده چې لکه ورځې شپې شماري خدای پاک دې ته مسافري اسانه او وایي ساکسي دا وایي پاکستان ته نه یم ښه څلور کاله اته میاشتې او 14 ورځې مې شوې چې پاکستان ته نه یم تللی خو زه ډېر خوشحاله یم چې نن ما ستاسو ښه په اخره کې د زما نوم یاد شوی دی چې ناهید سحر او نګین شاه چې نن ما ستاسو مخونه ولیدل زه نن ډېر خوشحاله یم مطلب دا دی چې لکه دوی به د ډیوه اورېدله په پاکستان کې چې به خو اوس د څلور کال نه زیات لکه تقریبا 15 کاله کېږي چې په قطر کې دی بیا پاکستان ته نه دی تللی نو قادر اورګزی ډېره مننه چې تاسو دا پیغام راولېږم دغه په دې وخت باندې دا خپرونه موږ دغه شانې نیغه تاسو ته وړاندې کوو نو هره ورځ تاسو دا خپرونه چې کله وزګاره یو کار هم نه نو کتې شئ نو ناهید نور پیغامونه وړاندې کوه نو ما سره خو چې کوم پیغامونه دي نه کوم زیاتره سلامونه دي او ریشه در خود سی وخت شوی دی خوږی او په سر بالکل دا به خیر ریپورت به وړاندې کوم بیا به زه وګورم دا ځکه چې ما سره موبایل کې دا میسیجونه راځي نو دا ترې پر بل پکې را پیدام کوم او راټینګ هم کنه تاسو ریپورت پړې وته ورواچوي لکه موږ هم وړو کې بزنس په شروع کو پړې به جوړو د کمنټونو ته ورواچو نو سادیه قاسم شاه چې زمونږ ډېره تکړه خبریاله ده او هغې چې دی نو ظاهر خبر ده هغه خبرونه تیارې راپورټونه تیارې هغې په خپل چاپېریال باندې ښه جوور نظریې او هغې چې کوم خپل چاپېریال کې کتلي دي چې کم دا زنانه دا وړه بزنسونه یا وړه کاروبارونه کوي سمال بزنسز کې نو هغه څومره دي لکه پوره شمېره ورته معلومه ده ورسره ده چې اوس د کورونا وایرس د وجې نه همدا واړه بزنسونه یا واړه کاروبارونه چې کوم زنانه د کوره کوي یا د کوره بهر کوي نو هغه څومره اغېزمن شوي دي سادیه قاسم شاه راته وایي په خیبر پښتونخوا کې د ترهګرۍ له امله دلته د خلکو کاروبارونو ته په تیرو 20 کالو کې ډېر زیات زیان رسیدلی دی خو تیرو 3 میاشتو کې هم د کرونا وبا د لاسه د خلکو کاروبارونو ته ډېر زیات زیان رسیدلی دی په پیښور کې د ښځو کاروباریانو یا د ښځو سوداګرانو یو چیمبر یا غونډې تر مخه صرف په پیښور کې دوی سره 40 رجسټرډ داسې بیوټي پارلرز دي یا د سنگار کاروبارونه دي
چې ښځې مالکانې دي. همداسې څلوېښت د اخري پخلي یا د کچن سره تړلي کاروبارونه دي چې ښځې چلوي او 15 داسې رجسټرډ ریسټورانټس دي یا د خوراک ځایونه دي چې ښځې مالکانې دي. او د پیښور کاروباري ښځو د چیمبر تر مخه د ټولو کاروبارونو ته د کرونا وبا د لاسه ډیر زیات مالی زیان رسیدلی دی او حکومت نه د مالی مرستو یا د خصوصي پیکیج غوښتنه کړې ده. په خیبر پښتونخوا کې د ښځو کاروبارونه که په کورونو کې دي او که په مارکیټونو کې دواړه خو د کرونا وبا د لاسه اغیزمن شوي دي. خو د کورونو کې دننه چې کوم کاروبارونه دي چې لکه بیوټي پارلرز یا د سنگار کاروبارونه، د بوتیک یا د تیارو کپړو یا د کخیدي د کپړو کاروبارونه یا کخیدي دي، دا ټول کاروبارونه داسې دي چې د کرونا وبا د لاسه ځکه اغیزمن شوي دي چې یو خو کاروبار را کم شوی دی، ګاهک را کم شوی دی، او دویم دا چې دې کې کارکونکي ښځې چې کومې مزدورۍ به کولې، کخیدې به کولې، هغوی ته هم هغه روزي یا د هغوی هغه مزدوري کمه شوې ده یا هغې نه محرومه شوي دي. او پېښور کې زموږ یو څو داسې کاروباري ښځو سره خبرې هم شوي دي په دې اړه چې د کرونا وبا او کاروبار باندې د دې اثر څه قسمه دی. نو د کخیدي کپړې جوړونکي د یو کاروباري ښځې تر مخه د سره زیاتره داسې ښځې دي چې په کلو کې دي او دغه کخیدې کوي او مزدوري کوي. دې ته به دغه کخیدو کپړې آرډرز د بهر نه راتلل، خو د کرونا وبا د لاسه د آرډرز هم بند شوي دي او داسې دې سره چې کوم د کخیدې لپاره کار کوونکي هغه مزدورانې ښځې وي، هغه هم د مزدورانو ځکه محرومه شوي دي چې دې ته آرډرز راتلل بند شوي دي د کرونا وبا د لاسه. او داسې یو بلې کاروباري ښځې سره موږ خبرې وکړې، څوک چې د کورونو ډیکور یعنی د کورونو د ښکلا لپاره مختلف قسمه سامانونه جوړوي او خرڅوي. د هغوی هم دا وینا وه چې کرونا وبا چې کله راغله نو د دې کاروبار څه موده بند و، ځکه چې مزدوران نشو راتلی دي. آنلاین آرډرز اخیستلي وو د څیزونو، خو مزدوران دې سره نو، کاریګر نو، د کم له امله د دې کاروبار څه موده ودرېدلی و. خو وایي چې د لاکډاون ختمېدو نه پس اوس د دې کاروبار بیا شروع شوی دی. خو دا مني چې ډېرې ښځې غواړي چې اوس خپل کاروبارونه آنلاین شروع کړي، خو ډېرې داسې ښځې نه یوازې وسیلې نه لري، داسې د آنلاین کاروبارونو په هکله پوهه هم نه لري چې هغوی دا کاروبارونه اوس آنلاین شروع کړي. او دا کاروباري ښځې چې د کرونا وبا د اثراتو له امله د کاروبارونو د خرابېدو له امله مالي توګه باندې اغیزمنې شوي دي، د حکومت نه د خپل کاروبارونو د بیا رغونې لپاره خصوصي پیکیج او مالي مرستې غواړي. یو ځل بیا د بي بي شیرینې په خپرونه کې هرکلی وایو، ستړي نه شي تاسو ته وایو یو ساعته خپرونه تاسو ته نیغه نیغه وړاندې کوو. او د دې کوم چې د زموږ خبریالي سادیه قاسم شاه د خبرې تاسو واورېدې، زموږ لیدونکو اوریدونکو د دې خبرونه به تاسو ته اندازه شوي چې نن زموږ د دې خپرونې موضوع څه ده. نن موږ د زنانو په کاروبارونو باندې خبرې کوو، هغه په خاصه توګه باندې واره کاروبارونه چې د کوره کوي، لکه ګل ټوپۍ شو، ګنډل شوې یا پخلی هم کوي. داسې زنانه پکې هم شته چې د کوره پخلی کوي او بیا دغه چې کوم نارینه د کور نارینه هغه ویسي بهر خرڅي. نو ډېر چې پیغامونه را روان دي، نه هیڅ فور پکې ګیلې هم ګورم تاسو پیغامونه نه وایي، نو پیغامونه ته بلا شو خیر دې خبرو. بالکل ډیره ښه خبره ده. طاهر نواز پښتين وایي سلامونه نایسهر نګین شاه، خو تاسو موضوع ډیره زبردست ده، خو دا خو زه به افسوس سره درته وایم چې زموږ زنانه ډېر څه کولی شي، خو په بده مرغه سره زموږ نارینه د خپلې زنانه قابلیت یو ازادي یا فحاشي بولي. لکه مثال په توګه زموږ د پښتني څو غیرتي ملالۍ لکه ثنا اجاز، خور وړانګه او لایبه یوسفزۍ، نرګس افشین خټک او داسې نور غیرتي خویندې دي چې د خپل حق دپاره اواز اوچتوي. نو اول خو زموږ پښتانه ورباندې نیوکې کوي
نو دا یو بدمرغي ده بالکل. روجانا طاهر نواز چې نو شمالي وزیرستان څخه دا پیغام را لېږلی او دا بالکل رښتیا خبره ده. او موږ هم دا وایو، موږ همیشه د هر یو موضوع چې وي کله هغه د هر یو ایسه چې تړلې وي د جن هر میدان سره تړلې، موږ تاسو بیا وایو چې بدمرغي کم ځای کې دا غتا تاسو معلومه ده. موږ هم بار تاسو هغه موضوعات ورو چې نه اخر څوک به داسې وي چې هغه به دا خبرې ومني. د سره ملګرتیا کول دا ډېره زیاته دا ډېرې خبرې دي. دا مرسته کول چې دا ډېر ضروري دی. او څنګه چې دین وړاندې موږ وویل دا خبره او تاسو په خپل هم په دې باندې بلد یې چې د دې پاکستان او افغانستان دوه هوادونو آبادی چې دا پاکي کې نیم په نیمه وای چې خزي دي، نو که په نیم په نیمه خزو کې کشل فیصد خزي هم خپل کاروبارونه کوي یا واړو کې سمال کاروبارونه یا وړو کې کاروبارونه چې دوی د کور کوي یا د کور بهر کوي، نو څومره زیاته بداغه نه یوازې د ملک سره مرستي خو د خپل کور نه سره به هم مرستي او داغه به داسې بیکاره بنئ نه چې خدای د صلاحیتونه چې په پاکولو ډېر صلاحیتونه ورکړي د هغه نه به فائدہ وچته شي. نو دغه سره خپل زموږ ورونه چې کوم ورونه خويند د محل خپل پیغامونه را لېږي په فیسبوک باندې، نو سره دا هم لیکي چې تاسو دا پیغام د کم زینه را لېږي دا محل کم ځای ژوند کوي، د خپل پیغام سره د خپل د سیمې نوم هم لیکي چې کم ځای دا محل تاسو یې. اصغر خان مروت وایي چې بي شیرینه خو ډېر زبردست پروګرام ده، تاسو پروګرامونه یې زه روزانه اورم. نو ډېر مننه. او فاروقي اورګزی هم سلامونه او مینه را لېږي، ډېر مننه. او وایي چې تاسو دواړه څنګه یې په دې خوشحالي او چې تاسو کارونه ښه روان دي. کله مسافران خو وایي تباشي د کورونا وایرس وجنه، نو بالکل تاسو خبره صحیح ده چې کورونا وایرس وجنه مسافران ډیر زیات په مشکلاتو کې دي. په دې باندې موږ په مخ باندې خبرې کړې دي خبرونه کې. او حماد احمد هم سپیشل سلامونه را لېږلي، ډیره مننه. فیضان خان د محل په افغانستان په خوست ولایت کې د خبرونه اوري، نو ډیره مننه. او جویریه امجد دا وضاحت کړی دی، بخښنه غواړم تاسو د وضاحت وکړو خو خیر دی. وایي چې زما تاسو خبره یې ماته منظوره ده، لکه دا جهانگیر خان وایي چې تاسو خبره ماته منظوره ده، خو زما کوم آی ډي چې دا نه وایي دا وایي جویریه او امجد وایي دا زما یو لور او زوی دي، دا هغه په نوم لکه ډیر راته ګران دي، نو دا آی ډي وایي ما دا هغه په نوم جوړه کړې ده او تصویر مې په خپل لګولې ده. نو جویریه او بالکل نور احمد پر هر وایي چې سلام نایسه کور نجم نور احمد شاه پر هر يم د خوست نه موضوع ډیره خسته ده. خزي چې د نیمای ټولنه ده، زموږ د ټولنې نیمای برخه د خزي ډیر لوی کارونه کولی شي او کړي هم دي، هغه د تعلیم برخه وي او د تجارت په برخه کې خزي دي چې بچیان روزي، ځکه چې ماشومان روزنه هم هغه کوي، هم بچي روزي او هم روزنه کوي. دا مطلب دی چې ټول نگران کار کوي، نو هغه دغه چې هغه ماشومان پیدا کوي او ماشومان لوی او دغه تربیت هم کوي. خو د دې ترڅنګ هغه وایي چې مکور کښ نو هغه هر یو میدان کې کار کړم دی، خپل صلاحیت هم دي صلاحیت ورکړو. هغه خپل باندې ګوره انسان چې دی کنه هغه خدای پاک یو شان پیدا کړی دی، لکه صلاحیتونه پکې یو شان دي، خو هغه د دې چې بس ځمواریا نه لګي د هر معاشري سره د هر یو انسان چې د ځمواریا نه جدا وي کنه، نو خو صلاحیتونه خو په هر یو انسان کې وي چې باید دغه صلاحیتونه کار واغستې شي. نو نور پیغامونه هم را روان دي. لال خان مسافر وزیر ته بالکل دا خبرې ټول یو حد پورې درستي، خو مونږ ته پکار ده چې مونږ د دنیا ترقۍ سره د همیشه ژوند ترقۍ هم په فکر کې واخلو. مونږ مسلمان یو، مسلمان د دنیا ژوند په نسبت آخرت ژوند ته ډیر ترتیب ورکوي چې هغه همیشه ژوند د حلال رزق ګټل په حدود د ننه صحیح طریقه ده. خو مونږ ته اسلامي تعلیمات او قرآني تعلیمات په نظر کې ساتل پکار دي. بالکل مونږ سره ملګری یو، هغه کې دا خبره چې همیشه حلال رزق ګټل د چا حق نه وهل او د هغه د پاره چې نو ظلم زیاتې نه کول، حرام حلالو کې تمیز کول، نو دا ډېری مهمه خبرې دي چې د انسان په هغه کې دنه د مسلمانۍ په حدود کې دنه د ټولو خبرو خیال وساتي. نو موږ قتل پکاري چې موږ سونه په دې خبرو باندې دنه عمل کوو. نګي په دې باندې به خبره کوو، دا چې کوم دوی خبره کوي په دې به هم خبره کوو. خو لال خان یوسفزۍ پیغام یې سر کړی دی، لاړ به شي وایي چې زه له څنګه نه یم په کومه ګټه وټه کې چې د سړو سره د ښځو مرسته وي او د کور په کارونو کې د ښځو سره د سړو مرسته وي، هغه کور ژوند ډېر ښه وي. بالکل تاسو صحیح خبره وکړه چې لکه د سړو سره د ښځو مرسته وي او د ښځو سره بیا د سړو مرسته وي، د دواړو لکه ناهید خورو وایي چې د یوې ګاډي دوه پایې دي که نه، او د دونه بغیر لکه د ژوند دا ګاډي نشي چلیدی. نو چې که هغه ښځې خاوني، که هغه خویندې وروڼه وي، که هغه پلار او لور وي چې په جمع باندې
د کور لکه د کور کارونه هم او د کور نه بهر هم چې په جمع او په یو ځای کېږي نو د یو بل بوج چې دی نو هغه لکه د هغې کې مرسته کېږي که نه نو بیا هغه ژوند اسان وي نو پیغامونه خو را روان دي خو زما په خیال د رپورټ هم وخت شوی دی که پروډیوسر صاحب پر رپورټ طرف ته لاړ شو که څنګه بالکل رپورټ ته به ورشو او موږ سره بل رپورټ دی هغه هم داسې یو تعلیم یافته جینۍ ده فاطمه یې نوم دی چې هغه د کور کې د کور ښایسته کول دپاره کوم د ډیکوریشن سامان وي فرېمونه وي ګلدستې وي ګلونه وي پینټونه وي مختلف قسمه نو هغه د دې کاروبار کې هغه د پخپله کوي او هغه د لکه د دې نندارې کوي او بیا هغې کې خلک هغه اخلي یو ډېر ښکلی دا یو ځان له بیا ډیسنټ شانتي کاروبار دی او هغه څنګه دا مخکې بوځي نو دا به خپل ملګرو سره شریک کړو السلام علیکم زما نوم فاطمه دی او زه پېښور کې سیټلډ یم زما یو وړوکی غوندې بزنس دی بلینک بای فاطمه په نوم باندې چې کوم کې زه هوم ډیکور آیټمز جوړوم دا مې دیوالونو باندې لګولو شیشې جوړوم فرېمونه جوړوم چې کوم کې زما ډیکوریشن اوس دا کرونا وبا چې راغلی ده دې د لاسه پوره دنیا کې ډېر خلکو ډېر نقصان اوچت کړی دی نه صرف جانی نقصان دی مالی نقصان دی نفسیاتی نقصان دی خلک ډیر زیات خراب کړي دي د خلکو بزنسز ډیر خراب شوي دي کاروبارونه په ډیر بند شوي دي بیروزګاری ډیره زیاته شوې ده او دا داسې یو هیلپلس غوندې ټایم دی چې دی کې چاته هېڅ هم نه ده پته چې څنګه یې ټیکول دي او څنګه به ټیکېږي څوک د هېڅ نه سم نه دي خبر او چې کله به ټیکېږي د هېڅ شي هېڅ پته نشته دی نو په داسې ټایم کې چې کله دا شروع شو نو څنګه نور بزنسز افیکټ شوي وو زما دا هم پکې افیکټ شوی وو لکه دکانونه بند وو کاریګران به نه وو او ټیک هم وه راتلل هم نو پکار ول چې دا وبا خورېده لګیا به نو دا ده چې ټول بزنسز افیکټ شوي دي پې او داسې زما هم شوی وو شکر دی اوس روان شو بزنسز روان شو زما منځ کې ډېر سلو شوي وو ډېر آرډرز کې به لږ ډیلی راغلی و خو دا ده شکر د خلکو کوپریټ کول ټول دا یو یونیورسل یو بیماري ده ټول ته خبر و نو خلکو ځکه هم دا و چې کوپریټ کول نو شکر دی ډېره مسله ونه شوه او بس اوس پروسسز بیا هم روان شوي خو دا ده چې سلو ډاون شوي دي هر څه داسې ډېرې خلکو ته چې دا په کورونو کې څنګه زه بزنس کوم داسې ډېر جینکې دلته پې خبر نه کوي د میک اپ والا کوي د کپړو والا کوي د خوراکونه جوړوي نو دا ټولو بزنسز ډېر افیکټ شوي د ډیوه سره اوسئ د ډیوه سره اوسئ نیمه شیبه نوره پکې لکه نیم ساعت پکې نور هم پاتې دی او نیم ساعت پس به دا خپرونه بیا تاسو ته بیرته تکرارو اوس خو له خنې په نیغه په ژوندۍ بڼه تاسو باندې ګورئ او اورئ او نن د دې خپرونې موضوع چې ده هغه د زنانو هغه واړه کاروبارونه چې د کور یې کوي یا د کور نه بهر هم کوي نو دا رپورټ چې موږ تاسو ته وړاندې کړو دا فاطمه نومیږي او دا داسې تاسو به وکتل تاسو به کتلي په دې رپورټ کې اورېدلي به وي چې هغه څه کار کوي داسې لاسي شیونه جوړوي داسې د شیشو نه او لکه خو هغې ورسره چې کله دا خپل د کاروبار د وړوکي کاروبار چې کوي چې کله هغې زموږ سره دا خپل کاروبار په اړه باندې خبرې شریکې کړې نو هغې ورسره دا هم وایي چې زه خپل تصویر خپل عکس نه ورکول غواړم نو هغې صرف د خپل کاروبار چې کوم ویډیوګانې وې دی راته راولېږلې او ورسره یې د خپل د کاروبار تفصیل په خپل غږ کې راولېږو نو د هغې نوره د کور دننه ناهید په کور دننه هغه دا کاروبار کوي او څنګه چې بالکل نگین او زموږ د یو د دې خبرو چې دوباره تکرار کړ ځکه چې زموږ یو ورور مسافر وزیر چې کوم هغه دا یو پیغام رولېږلو چې د اسلام په دایره کې دننه او دغې په دایره یو حد کې دننه نو هغه ته به ووایي چې دا تاسو وکتل لکه موږ داسې لکه دا قسم رپورټونه تاسو ته وړاندې کوو هغه زنانه چې تاسو د خپلو هغه زنانو ملګرتیا وکړئ چې هغې په کومه طریقه لکه کور کې دننه هغې نه تصویر شته نه د هغې خبرې شته خو
هغه د کار چې کوم دی هغه ټول دنیا ته معلوم دی هغه یو ډېر ښه کاروبار دی په ټوله دنیا کې آنلاین دغه بزنس هم خلک د سونه راغواړي په خپل وطن کې د نو دغه نندارتون هم کېږي هغه نندارو د لپاره هم وړاندې کېږي نو مطلب هغه خو د دې ټولو خبرو خیال ساتي د اسلام په دایره کې د نن دغه نه کې خپل کاروبار هم کوي خپل لاسم په کولو دی او خپل کور کې د اقتصادي تور باندې مضبوط هم ده او خپل کور سره هم مرسته کوي نو موږ هم داسې وایو چې زموږ خويندې میندې زموږ ملګري زموږ ورونه زموږ ملګري ټول د خپل کور زنانو په هر دغه سره حوصله افزایي او کوي سره ملګري شي چې هغه هم دغه شان که تاسو سره کور کې کین یو کار کوي تاسو دغه کاروبار وباسئ هغه ول تاسو مخکې بوزي پروموټ کوي چې هغه نور هم ترقی وکړي هغه تاسو د جون په دغه نور کارونو کې ضرور په کده خور په شکل کې وي د خزي په شکل کې کده نور رشتو په شکل کې چې هغه تاسو مرستيال شي او تاسو دغه مرستيال شي او تاسو یو بل کومک شي یو بل ډاټ شي او دا نیم په نیم آبادی د چې د دې صلاحیتونو فائدہ او چته شی او بیکار نه ناس کنه نو چې هم څنګه چې دین وړاندې په مخه باندې دا خبره وکړه چې نه یوازې هغه کورنۍ سره مرستې دا غو ته فائدې خو سره دغه ملک ته هم فائدې هیواد او اقتصاد ته فائدې نو فاروقي ورغزي وایي چې وای نه هیڅ به لیکن شاوې تاسو ځوانو ته مزره ډیر ودرېږي چې هر سرازي او تاسو هر سحر راځي او موږ ته خوږی خبري کوي خو نور همکاران به غو ناسي او تاسو به تر سره شي خو سی وو به په نګین شابه به خو ډیر تر سازي وي هر ورځ وي ګورم تاسو کتاسو دا دیو رادیو او دا خبرونه کتاسو د دې هغه فالو کوي نو تاسو به کتلی چې هر یو همکار په خپل ځای باندې ډیر زیات کار کوي سو خبرونه وایي سو رپورټونه جوړوي سو پروډکشن کوي وس عدنان رشید زموږ پروډوسر زموږ سره اجازه نه سي هغه دا ټول سره کنټرول کوي لګیا دي نو ټول په جبه باندې کار کوي کنه دا څه خبره پکې نه ده او دغه خبرې سره یو بل پیغام دی چې هغه پښتونیار زما په خیال دی نوم دی او هو دا ویلي دي چې وای نه هیڅ سحر هم چټي کوي او نصر الله هم چټي کوي وای نه ګنشا چټي نه کوي دا ولي نو تاسو دا خطا پیغام مخکې هم کړو او هر خبرونه کې دوه تاسو کوي او هر به هزي تاسو وایم دا اخري به جواب درکوم دینه پس دا تاسو نه کوي زما چې دینه د خالی یا شمدي او د پار فورس چټي او زدا دورزي خبرونه نه کوم تاسو ته پام کوي زه ورل تاسو کوي هغه په د شپې د تم ته د شپې مستنی تاسو سره سحري هغه ټول د دې سحر په خیر چې کوم بي بي سي نه خبرونه ده نګین د دې مین هوست دا چې نو دا به دا مستقل د دې له ورکړي دا هر یو کس وسره لکه زو سره د ورځ راشي یو د شواغ راځي یو ورځ وسره نصر الله راشي نو مطلب دا د ډیوټي د 15 ورځې او زمونږ ورکی بیا د اتوار پر زما د پښتانه ستوري شو د مورنینګ کې بیا د سحر کار کوم دلته چې سحر یل تشپوي نو د شپې نه بجې هغه خبرونه پښتانه ستوري هغه قربتوب کوم دغه پروډکشن کوم دغه شند بالکل د دې ها نو دا چې خپل کارونه دغه شنه خبرونه وي د کلتور خبرونه دي هر څه خپل خبرونه غي تاسو ګورئ نو مطلب دا نګین د شپې بي بي سي وي دا بي بي سي نه دوم د سحر په خیر بي بي سي مو په ټول څه دا یو پیغام دی نګین د لیاقتوري پیغام دی جناب نه سحر دا وتا ته نګین تاسو ته سلامونه وایم جناب ګرانو خويندو د پښتو ټپه ده چې د شازلمون شولې پاتې ګرانه وطن جنکه به دي ګټینه جناب ګرانو خويندو خزه په مثال د موټر پیاده خو د بدبختانه د خويندو بازي کار کول لپاره د کور اجازه نه وي د کار کول لپاره د کور اجازه نه لکه د مثال په توګه تور تجارت او میټریک نمخ کې تعلیم حاصلول دا نو ډیر کارونه خدای هغه کار او کاروبار اجازه شته چې هغه کار کې سړی ته آرام وي لکه د خشاک رول لکه کارونه اجازه ورسته چې سړی ته پکې آرام وي لکه خشاک راوړل میخو پالل دغه ته غیا راوړل دا نو ډیر خو بدبختانه د تعلیم حاصلولو لپاره رنګارنګ بهاني ورته جوړ شي خو دا چې د بد مرغه د بدمرغي د کور جوړ شي ولې چې داسې بدمرغي د کور بدمرغي جوړ شي چې داسې حالات پکې ولې چې کور شاته پاتې شي ولې شریعت محمدي رسې د تعلیم اجازه ورته شته خو د مونږ شریعت په کار عمل نه کوو خو تش په خلا شریعت منو باقي والسلام نو بالکل دیم ډیره خبره کوي چې موږ په خلا لګیو شریعت کو خو په شریعت باندې هغه څنګه موږ عمل نه کوو هغه لکه هغه څه نو ولې بیا زنانه غوي چې کوم کارونه هغه کوي هغه اې د لپاره اجازه دی ورته هغه ته نشي خو کچې هغه تعلیم کومه
زمخکې زما کاروبار کوم نو هغلته بیا او شریعت کې خو ته اجازه شخص ته تعلیم اجازه شته په نرو خزه باندې تعلیم فرض یې کول پکار دي او بیا په هر یو ډیر په جیدات کې ورته حق شته د خپل خوخي واده ورته حق شته د تپوس حق ورته شته چې نه به تپوس کې نو داسې دغه لکه په حجۃ الوداع کې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې زنانو به خیال ساتي نو خیال ساتل دا چې دغه دغه خبرې به خیال ساتي کله تعلیم غواړي کله په خوخي واده غواړي کله ډیر خبرې به داسې خو بیا خبره خدای دې خبره بلوي چې نو تو علي جان کمنټ می سار کړی دی علي جان د کینیډا نه پیغام را لګلې دی سلامونه را لګلې دي ناهید کورونه ګلشان وعلیکم السلام علي جان ستړي مشه بینن نو بیا وې ډیره ښه موضوع ټاکلې ده خزه د سړی نه په هیڅ هم کم نه ده لکه څنګه چې دلته په شمالي امریکا یا یورپ کې خزي په هر میدان کې د سړو سره یو شان د ژوند په هلو ځلو کې برخه اخلي دغه سی په کار د چې د خپل ټولنې د پښتني قدرونو په قدرونو په چوکاټ کې دننه پښتني خزي هم په هر میدان کې لکه تعلیم سپورتس او بزنس وغیرہ کې خپل کردار ولوبوي دغه سره ټولنه پرمختګ کوي نو باید پښتانه خپل خزو ته اختیار ورکړي مننه علي جان د کینیډا نه نو یو ځل بیا موږ ښه موضوع راوړی دی خو سره یو ځل بیا تاسو ډیر ښه پیغام هم راولېږئ علي جان پیغام راولېږل او امین صدیقی هر پیره چې کمنټ راولېږي بیا سره تاکي لم راولېږي زما پیغام تاسو نه ولې امین صدیقی هم تاسو پیغام غلو غره خاطر سي مویا همیشه زلو ته په خپل ما څه زلل واستدې تاسو زلل واستدې نو دا خو دې زیاتې کې لازم کې پیغام اوس مومله تو سره خبرې مو کې چې بیا وته یاد دي سلطان خټک وای زه سلطان خټک هم د کربوغه شریف څنګه سلامونه کوم علیکم سلام وای په خو به خلکو کې یو خبره چلیده چې تلې خو هندوان تلې تجارت او دکانداری به شمار ګڼلو لکه د تلې تجارت د هندوانو تجارت او دکانداری به ګڼلو اوس خو یو خبره داسې چې خزي خو یا په کور کې خېلګي یا په کور مونږ کې به جهل ختم شي خو وخت به تیر شي د زنانه جهلانو خبرو د لاسه مونږ وروسته پاتې یو لکه دې دا خبره کسه کول غواړي چې لکه دا خبرې شوي چې لکه کوري خزي په کور کې پن کوي او د دې خبرو د وجې نه موږ وروسته پاتې یو بالکل سلطان خټک دا خبره خدا څنګه چې دینه وړاندې ما وایي چې خزب یو انسان په هیڅ باندې ډېر صلاحیتونه لري چې باید د دې صلاحیتونو فائدہ اوچته شي او داسې لکه دا وجودونه داسې بیکاره پاتې شي صلاحیتونه کنه نو د دې نه چې باید فائدہ اوچته شي آصف نواز هم کسه کمنټ را لګلې دی او وایي چې زما کمنټ احساس نه پرونم پاتې شوی وو او نه سهار ته زما کمنټ نه وای نو بس ما چې مخ ته کوم کمنټ راشي د خامخاوي مده شاعر جاوید جان مانیروال پیغام دی ویل کنه مې دا چې وایم سلامونه سلامات نه دا معنی دی ویل تاسو وای احترامات سلامونه احترامات نه سهار او نګین شاه تاسو دواړو ته د دې ټول مینوال اوریدونکو ته غوډه سلامونه وړاندې کوم موضوع مو ډیره زړه پورې راوړی دا زمونږ وزیرستان اکثره خزي بې کاروبار دي ځکه چې تعلیمونه څخه محروم دي ځینې خزي د کور کلی د کالی ګرځي او ځینې خزي د کور کارونو کې اکثره ډېری مصروف وي ځینې رانشا کلی نه د خپل بچو او خپل پلار جان ته سلامونه علیکم سهیل جان ته مبارک ته او هیله کوم چې سلامونه ورته ورسیږي نو بالکل سلامونه مو رسیدو پیغام مو هم رو رسیدو ډیره مننه چې پیغام ورولېږل خوشحالي کوم چې د ملګري سره پیغامونه کې برخه اخلي نو ډیره مننه او بالکل دا یو محسن زیبا پیغام دی وای زه له وزیرستان تحصیل دوسله اوسیدونکو یم وای پروګرام ډیر زیات ښایسته روان دی زه موضوع طرف ته راشم چې زه به دا ووایم چې د پښتنو وطن بیبي شیریني همدا امریکا او یورپ کې د خزو نه دي کمی ویلي چې خزي ډیر څه کولی شي نه دي کمی لکه خزي ډیر څه کولی شي خو افسوس چې مونږ ورله سهولت نه ورکوو او هغه د خپل حقونو نه خپل حقوقونه شاته شوي او مونږ دا په رومن پښتو کې را لګلې د نزه کوشش کوم چې صحیح وکړم د شاته پر شوي مونږ له پکار دي چې د خپل زنانه سره هر قسمه هیلپ وکړو لکه مرسته ورسره وکړو کومک ورکړی شي
او اخیره وې تحصیل دوسلې زیبا خپل کی ورو کی محسن حمزه او داسې ټول ملګرو ته سلام وایم. نو وعلیکم السلام محسن زیبا، تاسو ډېر مننه. کوشش مې وکړ چې تاسو دا کمنټ چې د نو خول ولم په دا رومن کې چې پښتو لیکل شي دا لکه ګرانې لوستل، خو بیا هم ډېر مننه، ډېر ښه پیغام تاسو راولېږو. یو بل پیغامونه به ټول لولو او بل دا چې پیام نظام خیل کله کله چې دې تاسو ښکاري چې تاسو د آی ډي هیک شوی ده کنه بیا یو کمنټ ډېر ښایسته دی او بیا نور پسې پته نشي راته ښکاري چې نور هم څوک یې کنټرول کوي او که څنګه. وایي چې سلامونه دا هی کورونا ټوله دنیا وځپلې ده. کورونا د لاسې یوازې د ښځو کاروبارونه تپه شوي نه دي، خو لکه بلکې د زنانو کاروبارونه هم اغېزمن شوي دي او ښځې دلته په پښتنه ټولنه کې د کور نه د راوتو حق نه لري. نو دا یو پیغام دی او د دې نه علاوه نور هم ډېر پیغامونه راغلي دي. پیغام نظام خیل دې ته پام وکړئ چې ستاسو د آی ډي بل څوک هم کنټرول کوي او که څنګه. نو زموږ سره یو راپورټ دی، هغې ته به لاړ شو او په دې منځ کې به پیغام نظام خیل دې ته پرېږدو چې دې ته سوچ وکړي او پام وکړي. او زموږ دا راپورټ چې دی د داود جبار خیل زموږ خبریال چې د یو داسې زنانې سره خبرې کړې دي، زنانه سره چې جانمازونه تیاروي او جانمازونه جوړوي ښایسته ښکلې. نو په دې باندې یو نور لکه تفصیل دی نو په دې راپورټ کې به وګورو واورو. کی کنه او بیمار و غیره نشي کنه بس می کله کینی کنه شل ورځ نه ختم کیږي جوړیږي. تاسو جوړ کړئ په دې باندې 100 روپۍ تاسو ته درکړي. مونږ ته 3000. دا د قالین شکل د کده ګلم شکل دا قالین دی، دا ګلم د سې کیږي دې کې مونږ لګ کاو بس نو قالین کاو. ګلمونه آسان دي که قالین آسان؟ ګلمونه نه پویګو آسان به قالین ډیر سخت دی. مونږ له اوسه پوری ګلم نه دی کلی. لکه مخکې کالونه سوي د قالینو کار اوس کړه مخکې خو اوس نشته، ټول کار کوي، ټول پته نه لګي تلی او کم کې نور خلق نشته. دا کرونا مرض سره راغلی دی، دې څه اثر پې کړی؟ ډېر نقصان وشو د سودا مودار سه مونږ له خپل زوره والو کنه رکونه بند ګارې نشته میلاونه شو. ډېر په تکلیف کې مونږ له 2-3 پیره د روجه کې تلی او سودا مودا ویرا واستو کنه سره نه ډېر په دل مې ګرځېدلې ما خاص ډېر په سخت ډېر نقصان وشو زمونږه کار نه. 2 قالین مخ کې مونږ له ختم کو اختر نه مخ کې هغه پیسې هم اوسه پورې مونږ ته میلاونه دي شوی ده. هغه وای کله لاور ته زو بیا راوالو اوسه پورې زمونږه 2 قالین پیسې میلاو شوی نه. کرونا د وجه نه تاسو تم تاوان سوی د پیسې تر اوسه پورې ډېر دي نه اوسم میلاونه دي شوی ده. پرونم تلی وي اوسم اندلن بل یو شی هغه یې پیدا غ ګلم د کاغه قالین دام قالین د سالور غزه ده. هغه په حساب سره کوي دا غز حساب کو یو غز 3000 ور کوي، دا ټول 3000 ور کوي، هغه یو غز 3000 ور کوي. Alexa, play VOA Diva. قدمونه اوریدونکو او کتونکو السلام علیکم. ستړي مشئ، دا د وایس اف امریکا ډیوا خپرونه ده. زموږ پروګرامونه او خپرونو کې نه یوازې تاسو د پاکستان او افغانستان بلکې د نړۍ په هکله وروستي او تازه خبرونه او ریپورټونو ته غوږ کیږئ او دا بیا کتلی هم شئ. او اوس هم دا یادونه درکوو چې د الکسا د لارې تاسو د وایس اف امریکا ډیوا سره ملګري کیدئ شئ او که د نړۍ په هر ګوټ کې یئ نو تاسو د الکسا د لارې زموږ پروګرامونو ته غوږ کیدئ شئ.
بیا ستړي مشي او پیام نظام خیل خو ما د پرېښو دی چې فکر وکړئ پام وکړئ وای ما 50 پیغامونه درولېږل نو بس څه وکړې خندا یې رالېږلې ده نو ډېره مننه تاسو ته په دې خپرونه کې هرکلی وایو او وخت ډېر کم پاتې دی نو موضوع خو بس تاسو ته پته لګېدلې چې موږ د زنانو په وړو کاروبارونو باندې نن خبرې کوو او هغه د کورونا وایرس نه څومره اغېزمن شوي دي په دې اړه باندې خبرې کوو ولې چې په دې باندې چا دومره پام او فکر ورته نشته دی چې د نورو ټولو کاروبارونو سره د دې زنانو د کاروبارونو هم اغېزمن شوي دي نو ناهید خور پیغامونو د بس ورزو هغه د چا خبره ورکړه او نو فاروق ورنځي وي چې محترم خويندو نګین شاه نه سحر بیبي تاسو خفه نشو مونږ په لګولو تاسو مونږ محترم یو قدرمن یو جندي او صحیح خزي د سړو نه په دین کې ډېری مخکې دي او ډېره مننه نو تیبه وختي څه خبره کړې نو مخکینی پیغام کې تاسو کې دې پیغام ویلی وي دا ځکه دا غي د په دواره رولې چې خفه نشي نو بالکل نه روزانه موږ نه خفه کیږو بس موږ خو تاسو د همیشه کې پروګرامونو کې کوم موضوعات روم د خپل پښتنو د کورونو د پاره زموږ پښتانه رونه زموږ فیندي زموږ مېندې په کورونو کې ناسي چې موږ غواړو چې په کومه طریقه هغه ته خیر ورسي چې زموږ نور څه مطلب نه وي نه پکې موږ ته ګټه وي خو موږ غواړو چې لکه د دنیا کوم خلوانه د خلک لګي د ستورو کې ځان لږونه ګوري مونږ لا دلته په هغه ما غوړو خبرو کې نفتن مونږ غواړو چې پښتانه برکت خان وای د سوات نه پیغام را لګلې دی وی خبره ده چې خزي په 100% کې نه 90% به تعلیم دي نه خبر دي نه لکه نه د تعلیم نه خبر دي نه د دین نه خبر دي وی نه د دنیا نه خبر دي او نه د ځان نه خبر دي اخر ولې دمره به همت دي نو دا خو د چا د وجه نه دي کنه دې ته خو پام وکړئ کنه چې اخر د دې وجه سره د دې وجه ته پام وکړئ د دې ریزن وګورئ محترم چمکنیم سلامونه را لګلې د قطر نه ډیره مننه وعلیکم السلام وای موږ په داسې معاشره کې ژوند کوو چې هر څومره خزي په اسلامي طریقه په پرده کې هم کار کوي بیا هم موږ پښتانه ورته کله په یو لار ولاړ یو کله ورته په بل لار کې ولاړ یو نور په هر آزاد ډول کار کوي څوک ورته هیڅ نشي ویلي څوک ته هیڅ نه وایي دا زموږ لویه ناکامي ده نو دا خبره کوم صحیح ده لکه دواړه اړخونو ته هم کتل غواړي بشیر احمد هم د ابوظبي نه سلامونه را لګلي دي وعلیکم السلام وای نن خو داسې ویل کیږي چې په ابوظبي کې لاک ډاون ختم شوی دی نو بس وګ وته نسي چې سوای کنه بیا صدیق الله هم پیغام د سعودي عرب نو وسال را لګل د خبرونه پکې اساس خبرونه اورم بلګری وای را سره دي جاوید الله تنها نو اساس بلګری ته هم وعلیکم السلام ډیر مننه شاعر قادر مخلص وای ډیر ښه موضوع دی خزي ته حق ورکول پکار دي خو اختیار نه ولې چې اختیار ورکړي نو بیا درته سرخیزي دا بالکل دا پیغام مام دا پیغام نه کته کچري زه غلط یم نو بیا بل میسج درته کوم کته غلط بل میسج کې دا څنګه خبره بل میسج دا بالکل نه دا غلطه خبره ده ولی به دا تاسو یو خبره تاسو شاعر قادر مخصوص بخنه غواړم ناهید خور شاعر قادر مخلص ګوره ناهید خور د مختنه سره زه مخ ته ناسته مونږ با اختیار یو خو مونږ خو د خپل کور والو په سر نه خطر مونږ خو ډیر زیات مسله دا څنګه پسنګ یو شان روان یو په تمیزی نه کو سنه کو आवाज نه اوچته و ډیر په نرمۍ سره ډیر په عقل او په سره کوم خزه چې با اختیار یې هغه خو ډیر زیات لکه د معاشري لپاره د ټولنې لپاره د خپل کور لپاره خپل خاوند خويند ورونو مور پلا د ټولو لپاره ډیر زیاته کوي زه خو هم چې تاسو غوډي خبرې لکه څه نظر ثاني او کوي دویم نظر په دې خبره سوچ کې بیا تاسو د کبیرانو په دې لیک سوچ کې سلمان خان دی نه سلمان خان وی نه سحر تاسو نګین شاته سپیشل سلام کوم سلام خان وزیر د بنونه ناهید خورجانی د اساس د پروګرام تدریجات خوند را کوي الله مو خوشاله لره یو سلام کوم خوست ولسوالۍ کې هغه ته چاته سلام کوي سلامونه دی ورسېدل د چا دی الله استوما الله دې ته وکړي زما سلام ورته ورسي الله دې کې زما سلام ورته ورسي نو چاته سلام ورولېږي روزانه سلام به دې موږ ورته ورسو خو چاته سلام دې نوم دې نه لیکل چې نوم نه لیکي او کنه د څوک به نوم بولنه لیکي صادق رحمان وفادار هم وایي چې د خوست ګلان کمپ نو اول ځل تاسو پیغام کوم او اداره ته نشر کوي موضوع مو ډیره خپل راوړي د نو ډیره مننه صادق رحمان وفادار تاسو پیغام تاسو نوم بیا اول ځل راغی چې پیغام درولې نو په دې تمه چې بیا به هم پیغامونه را لګو زموږ پروګرامونه باقاعده سره ور موږ به انتظار کوو تاسو د پیغامونو هم سلامونه مو منئ وعلیکم السلام
او ابو حسن او رفیع وایي چې السلام علیکم زه دوبۍ نه ستاسو پروګرام ګورم تاسو دواړو ته سلام وایم خو ښه ژوند درته غواړم بالکل درست لاکډاون ختم شو ابوظبي کې نو دا خو ډېره ښه خبره چې لاکډاون ختم شو خلک خپل ژوند بالکل راشد خان هم دغه شان وایي چې په لین کې وایي لاکډاون یې څلور ورځې شو چې ختم شوی دی نو ډېره ښه خبره ده ورو ورو دا نړۍ ده چې دی دا ټول هر څه به ورو ورو که څه ځيله راځي خو بیا هم احتیاط کوئ احتیاطي ګامونه پورته کوئ د ټولنیزې فاصله ساتئ کوشش وکړئ او لاسونه وینځئ او مخ چې دی نو تربوزک وهئ یا ماسک ورته اچوئ خیر دی چې خپل ځان یې نو جهان به یې که نه لکه دې نه بېغوره نه شي لکه دا په دې خوشحالۍ کې دا هر څه هېر نه کړي چې ګینې لاکډاون بس وشو بنکلو شو نو هر څه ختم شي نه کرونا وایرس لا شته د هغې لا ویکسین نشته نو پکار دی چې د هغې چې کوم احتیاطي ګامونه دي هغې خامخا په نظر کې ساتي او هغې نه بېغوره کېږي ما ریپورټ ته به وشو نګین بل ریپورټ هم موږ سره یو ډېر ښه ریپورټ دی ډېر ښکلی ریپورټ دی د یو سادیه قاسم شاه دومره ډېر خبریال هغې په پېښور کې یو زنانه دکان کلو کړی سمرین نومیږي چې هغې دا کاروبار مخکې بوزي لګیا د هغه وایي چې دا زه په دې خوشحاله یم چې ما سره نور زنانه هم کار کوي او ما له ډېر چې زما کوم کسټمر دي زما کوم ګاهک دی هغه هم زنانه وي نو زه غواړم چې لکه داسې زنانو دپاره لارې ازادې شي نو هغې سره خبرې کړي او ډېر ښه ریپورټ زه چې دا اورېدونکو سره شریک د هغې لږه سره خپل اورېدونکو ته دا هم وایو چې کله پاکستان کې لاکډاون نه و شروع شوی نو دا د هغې وخت رپورټ دی مارچ کې مونږ دا خپل لیدونکو ته وړاندې کړی هم و خو یو ځلې به بیا ورته وړاندې کړو چې لکه خبر شي دا به درته وایي نګین چې د دې کوم دکان دی د هغې نوم دی لاسونه دا ځکه یې په لاسونه نوم ایښی چې په دې کې د لاسونو نه جوړ شوي څیزونه پکې وي لکه د هغې اکثر دا بوټي کارونه په غاړو باندې په پړونو باندې او په سوات کې ډېر ښکلي ښکلي کارونه هم کېږي په زموږ پښتنو په ټولو سیمو کې مردان کې ډېر ښکلي ښکلي کارونه د ګوتو کېږي په هر یو کلي کې زنانه نو هغه دا کار راغونډوي او هغه بیا هغه لکه کې نو د دکان نوم د لاسونه او دا د لاکډاون نه مخکې دا مرکه سادیه قاسم شاه کړې راځي چې ویې ګورو او بای ګورو د وایس اف امریکا دیوا کتونکو تاسو به کتلی وي چې په عام توګه بازارونو کې زیاتره دکانونه وي هم د سړو او هغې کې زیاتره چې کوم خرڅ کوونکي دي یا سیلز مین دي هغه هم سړي وي خو نن پېښور کې داسې یو دکان ته راغلی یم چې چېرته نه یوازې د ښځو کپړې خرڅېږي د دې دکان مالکه هم یو ښځه ده او دې کې هغې سره کارکوونکي هم ښځې دي ډېره مهرباني سمرین دکان کله شروع کړی ذهن کې زما ډېر وخت نه دا آیډیا وه ما به دا ښځې کتلې چې دا کورونو کې کوم هینډ ورک ځکه چې زما یو ډېر ورکوټي شانتې کې کلي سره تعلق دی او ما به هغې ته کتل چې مطلب ډېر زیات هغې سره هنر دی او دا یو داسې څیز دی چې دا که تاسو ته پته ده چې په بهر ملکونو ته که دا لاړو نو هغې سره د دې ډېر زیات امپورټنس دی خو زموږ خلک د دې څیز په امپورټنس باندې نه پوهېږي نو ما به چې داسې دې ته یو پلیټفارم پکار دی چې هغه هغې کې دې دا خپل څیزونه داسې مطلب مخې ته راوستی شي بیا چې خدای پاک موقع راکړله فیملی سپورټ راکړو نو ما دا شاپ کولاو کو د لاسونه په نوم باندې ځکه چې لاسونه د لاسو کارو نو دې وجې نه ما دې له اهمیت ورکړو چې دا به د لاسونو په نوم باندې نه هر څوک به دې ته لږ غور سره ګوري چې د دې څه مطلب دی نو هغې وجې نه زمونږ مین فوکس چې کوم دی نو هغه په دغه ښځو باندې دی چې کوم په کورونو کې چاته چې بهر راوتلو څه موقع نه میلاویږي او په کورونو کې هغې داسې کارونه کوي خو صرف لږ غونته کې هغې ته دا مسله وه چې هغې په کلر کمبینیشنز باندې یا په دې څیزونو باندې نه پوهېدل نو بس دغه څیز ما هغې له لږ غونته کې ډیولپ کولو هغې باره کې ماته علم ورکړو او دا شاپ ما کولاو کو موږ سره ښځې راځي او ډېر زیات ښه فیل کوي او اوس ډېر زموږ داسې کسټمرز دي چې بس یو پېره راشي بیا آنلاین ماته آرډرز راکوي دا څومره موده مخکې تاسو کار شروع دا موږ تقریبا 4 سال مخکې ما شروع کړی دی اوس کې اپریل کې به زما 4 ایئرس پوره شي اوس ما دویم برانچ یو مردان کې هم کولاو کو او نیکسټ هم انشاءالله اراده شته کم کم قسمه کارونه دي دلته څه خرڅوئ زیات تر زموږ په پېښور کې چې د ټولو نه او په صوبه سرحد کې زما خو خیر 2 برانچ یو مردان کې هم دی د ټولو نه زیات چې زموږ کوم سیل په کوم څیز باندې زما فوکس هغه پړوني دي پردا چادر چې ورته موږ وایو مین فوکس زما په هغې دی دویم بیا زموږ پښتانه پیور ډېر په مینه باندې اچوي پیور شیفون باندې موږ کار کوو او ډېر زیات ډیلیکیټ او ډېر زیات زبردست کار کوو او بیا هغې نه پس چې کوم دی د ودونو کپړې موږ په آرډرز باندې کوو که څوک ګوټې والا سوټونه مکیش والا یا برایډل بیډ شیټس او برایډل کې چې سم کوي نو هغه موږ کوو خو مین زموږ فوکس په پړونو دی نو سمرین دې کار کولو کې دا دکان کولو کې څه مشکلات ته وو که نه مشکلات خو تر اوسه پورې دي مشکلات خو تاسو ته پته ده یو زنانه دپاره په دې معاشره کې موف کول ډېر زیات ګران کار دی خو فیملی سپورټ
چې کوم نه هغه د هر څه نه امپورټنت دی. چې څلور کالو راسي د دکان لري، آیا هر ښځه داسې کولی شي چې څه هم شوق لري خپل دکان په دې نورو دکانونو بازارونو سره جوخ هلته کولاو کړي که نه خپل کور کې دکان ساتل یا کور کې بوتیک ساتل زیاته ښه خبره ده؟ کوم یو خبره تاسو زیاته ګټه یاره زه به درته دا ووایم چې که هغې سره مطلب دونه سرمایې چې دونه داسې یو مارکیټ ته راوتې شي نو خو ډېره زیاته ښه خبره ده، خو مطلب دا د کمې سرمایې کار نه دی. نن سبا که تاسو کتلي نو هر یو څیز چې کوم دی نه هغه آنلاین میلاویږي، بجای د دې چې هغې داسې راځي او مارکیټ کې خو ما خو اوس پیسې انویسټ کړي دي نو زه وایم چې زه دا کنټینیو کړم. بل د دې مطلب صرف پیسې ګټل نه دي، دې شاته ډېر زیات څیزونه دي که نه، ډېرې زیاتې ښځې ما سره امپلوی دي او ډېر زیات خلک ما سپورټ کړی. که زه دا کار داسې پرېږدم نو ډېر خلک به بېروزګاره شي. د وایس اف امریکا د د ډیوه سره اوسئ. ډیوه سره اوسئ یو 2 دقیقو دپاره نور بس پیغامونه امین صدیقي چې دی نو ډېر زیات لکه ګیرې کوي وایي چې وایي نن مې غاښ وباستی دی او ډېر زیات خوږېږي. مسافري کې به هر څه پخپله کې کور کې وایي ښځه کوي نو وایي سلام عایشې ته وایي ته نه یم اتلی او ټول پروګرام مې واورېد خو کمنټونه مې خپل که تاسو کمنټونه زما ونه وویل نو امین دا دریم کمنټ نګي زما په خیال دا دریم کمنټ دی چې ته د صدیق د کمنټ دا دریم دی که نه تاسو بدل دا ګیلې د لخوان ورکړي که نه خو بیا مو په تکلیف کې ځان به دغه نه کو خیر تاسو په تاسو دغه تکلیف چې دی نو آرام دا که غاښ ډېر خراب نو وایي زموږ پیغامونه نه وایي خدای پاک حمزه پښتون وایي سلامونه نګین د حمزه پښتون هغه دی سلامونه قبول کې په محترمینه مینا ناهید او نګین استا موضوع مو ډیره ښه ده او زه یو ملګري صدیق الله ته سلام کوم نو موضوع خو ښه ده خو که موضوع باندې تاسو خبره پیغام هم راولېږي نو هغه به ډېره ښه خبرې خوشحال به شو ښه دي. او ګلاب وزیر هم وایي چې سلامونه مې ډېر په زړه پورې پروګرام دی او ورسره یو بل پیغام داسې دی چې ډېره خندا راوړي چې زموږ سره وخت هم ډېر کم دی او دا وخت په ختمېدو دی. برکت خان وایي چې تپوس یې کړی دی وایي په دې لاکډاون کې په امریکا کې پښتنو ته نسوار میلاویږي او که نه نو وایي ډېر غم دی را سره وایي ګوره چې پښتانه کم ځای هلته به نسوار وي بېغمه اوسئ فکر مه کوئ غم مه کوئ هر څه د غمونو لپاره نور هم ډېر کارونه پراته دي هغې غم کوئ نسوار په هر ځای کې میلاویږي به خیر دی. نو بس همدغه کمنټونه را روان دي ستاسو ډېره مننه سلامونه هم را روان دي او موږ یې ښه لولو او وخت کم دی دا خپرونه به رانغاړو ناهید خور راځئ چې بس دا خپرونه رانغاړو. بالکل نو بس خوشاله شو چې په داسې یو موضوع ملګرو ورکړي برخه واخلي په دې خوشحالېږو چې څنګه ملګري موږ سره خپل کمنټونه خپل خیالات شریکي نو بس موږ هم دا موضوع دې لپاره وایو چې لکه څه ناستې کوم ځای کې چې کله زموږ د روڼه اوس صدیق ته رایاد شو که نه وي غاښ مې وښکه کو دلته ځان له ګرانې مسافري کې موږ یو کار په خپله کور کې به له ښځو کار کولو نو ګوره تاسو ښځو اهمیت ومنئ هغې سره ملګري شئ او د هغې حوصله افزایي په هر ځای کې کوئ نو ژوند به اسان هم شي او ژوند به ښکلی هم شي. نو په دې هیله چې بس دا موضوعات ژوندي کړي بالکل دا مثال چندي کې عمل پې وکړئ کمنټونه ډېر راځي خو عمل پې هم وکړئ د دې خپرونې بیبي شیرینې زه هم ستاسو قربانه نګین شاه او زه ناهید سهر د خپل پروډیوسر عدنان رشید سره تاسو نه اجازه غواړو ښه وختونه درته غواړو خپل اعلان سپارو. الله پامان.